سلامونه په خیرونه. السلام علیکم. د تاسو نه ډېرې کلکې ملګرې بیرته راغله. د تاسو تاسو ډېرې ډېرې کلکې موږ به بیا یو بل ته په خبرو کې وار ویر کوو. په خیر راغلی د موږ پودکاسټ ته. څوک دی؟ ach مونږ خو ویله دا به نه کوو، دا اول کې کېږدو. ما هم دا سوچ راغلو ما چې دا اوس ما بې عزته کوه، اوس ما هلته وویله چې څوک دی. زه خو تا نه بې عزته کومه، ته خپل ځان نه بې عزته کوې. مخکې شه. غټ سری هڅه ودرځم ځان له چای اچوم. د خلکو حجرې ته چې خلک رڅي کیني او سلام ستړي مشه خو مو وکړله، اوس به لږ چای واچو، اوس به ټول ورته ښایسته ډاډه به ووایي، ورته ډاډه به ورته ووایي لکه موږ چې اوس ناست یو او موږ اوس به ټول راجمع شي او کیسې به موږ واوري، او د دې دپاره موږ باید اوس چای واچو. چای به زه د ما واچوم. حجرې کې ولاکه یو چای هم تاسو راته واچو. دا وږې تږې ده، دا نه پوچې خبره ده، نه په ماړۍ خبره ده. دې کره چې لاړه شي هر څه به خپله ځان نه تیاروي. خپله بیا اخلې او خپله تیاروي. دا مې یاده وتلی او لږ عزت مې د ساتلو، چې کور کې به د شیونه وي، او خپله به ځان سره سودا به م وړې او خپله به یې پخویم او خپله به یې خوریم. خپله به یې نه خورې، دا به یې خوري. دا اروپایي سټایله جنۍ. بس څه کوې، موږ لږ وخت پکار دی دې سټایل سره بلد شو. نور بس شروع بکو. نوې کیسه به وګورو، د موږ نوې معلومات به ویر کوو، معلوماتو کټګوري که نه. بله دفعه هم د براعظمونو باره کې خبره کړې وه، قارو باره کې، او دا ځل به د سمندرونو باره کې خبرې وکړو. د دنیا تاله معلومه ده دغې سلما ګلې چې څونه فیصده دنیا کې اوبه دي او څونه فیصده سم ډېر دي، سم ډېر دي. دې باندې پوهېږم 80% یا 90 اویا فیصد او یا څو دي 8-0 یا 0 اویا فیصده د ځمکې لکه موږ ځمکه ټوله اوبو نیولې ده، او 10 فیصده چې دا هغه لکه ځمکه کلکه ځمکه ده چې موږ ورباندې ژوند کوو که نه، او هغه په دغې قارو باندې تقسیم شوې ده که نه. څومره ډېرې کیسې د 10% باندې روانې دي، او د 10% یو کلي کې بس موږ ناست یو یو دغه کې ناست یو داسې دنیا راباندې ویرانه وي. نو 10% چې د ځمکه ده او 80% اوبه دي، او غټترینه سمندر چې دی، غټترینه بحر چې دی که نه، هغه په دغه کې موږ ورته پخوا په پښتو کتابونو کې بحر الکاهل یا آرام سمندر ورته وایي که نه، هغه دی پسیفیک، ورته په انګلیسي کې لکه چې پسیفیک وایي که نه، او پسیفیک. او د هغې نه دویم غټ چې دی هغه اتلانتیک دی، او دریم غټ چې دی هغه د هند آرامه سمندر دی، آرام بحر. هغه ټیټترینه نقطه د دغه چې ده که نه، هغه هم په پسیفیک کې ده، ماریانن ګرابن. او جګترینه نقطه ماریانن ګرابن هغه قبر چې دی، هغه ټیټترینه جوړترینه موږ که پام دی هغه کشتۍ چې پکې دغه شوې وه، کشتۍ خو ماریانن ګرابن کې نه وه ډوبه شوې، خو هغه 11,000 متره ټیټوالی لري، جوړ دی، په سمندر کې دی. او هغلته تر اوسه پورې څوک نه دي دغه شوي، هلته بیخي بل رقم ته حیوانات ژوند کوي، تپه تیاره ده. او د هغې پلنوالی که نه، اوږدوالی چې دی تقریبا 2000 کیلومتره دی که 2400 کیلومتره دی، او پلنوالی چې دی لکه دغه 80 کیلومتره دی. 80 کیلومتره یعنې دونه دی لکه د کابل نه چې سروبي ته ځئ، سروبي ته پورې فکر کوم 80 کیلومتره دی. کابل نه چې اوی په یاد دی ما اوس تاله وایم چې سروبي به اوس درته مې تشریح کولو چې هغه کوم ځای دی. ښه، اوس کابل نه چې سروبي ته ځې هغه 80 کیلومتره دی، خو دونه دغه ځای دونه غټ دی، پلن دی، چې لکه د کابل نه تر سروبي پورې غټوالی لري. او اوږدوالی بیخي اوږدوالی خو فکر کومه دونه دی چې د کابل نه تر مشهده دی که تر کوم ځای پورې لکه ایران کوم سرحد هغلته ما وکتلو کوم کونجه پورې دی چې اغیزي پورې لاړ شي 2400 کیلومتره برابرېږي. نو یعنې دونه اوږد ځای ده. نو خپله اوس فکر وکړه چې سمندر څونه غټ دی که نه. او بل او جګترینه نقطه یې ماونټ ایورست ده چې هغه
8848 متره لوړوالی لري، جګوالی لري. نو دا چې دا خو پاکستان دونه لري نه ده، افغانستان او پاکستان ماونټ ایورست. ماونټ ایورست 8848 متره، یعنی یو متره او شپېته. اوس فکر وکړه د جرمني نه تر افغانستانه پورې 2000 کیلومتره دي، فکر کوم 8000 کیلومتره. 800 کیلومتره دی. وای نه مړه خلکو ته غلط معلومات نه ورکو، هغه کیلومترونو کې حساب ده، موږ د مترو حساب کوو. او هغه ماونټ ایورست متر کې ده او افغانستان تر کیلومتر کې ده، او افغانستان تر جرمني پورې کیلومتر کې ده. او ماونټ ایورست 8848 متره لوړوالی لري، ارتفاع ده. او بس را به شو د منګه یو بل خبره مې دی ویره نشي، ډیری خلک منګه دغه را لګلی دي کنه، یو لیکلی و منګه ته یو نفر نوم مې اوس په یاد نه ده چې منګه د حمزه هیکر باره کې معلومات ورکو، دغه باره کې منګه معلومات دغه کوو، او د هټلر باره کې راتلونکي قسمتونو کې معلومات ورکو. او ډیر خلک منګه لوي چې الله راشي د افغانستان کیسې وکړي، خارجانو کیسې څه کوي، امریکایانو څه کوي، منګه ټول دنیا نه کیسې کوو. که تاسو د افغانستان باره کې کیسې پیژنئ، د سه واقعي جرمونه د اسنادونو سره د ثبوت سره کنه چې صحیح وي. او اوس مثلا منګه ډیر زیات غواړو چې د احسان الله عزازي باره کې یو کیسه جوړه کو، خو منګه د لپاره معلومات لکه اوس سخت یا کم دي چې را پیدا کو. نو که تاسو معلومات د سه د اره کیسه چې تاسو غواړئ چې منګه د افغانانو یا د افغانستان باره کې کوم کیسې وکړو، ځکه ته ډیر زیات بده واقعي بده کیسې تیر شوې دي، خو منګه د سه دغه کیسې نه کوو چې تا اوریدل او ما اوریدل، موږ غواړو چې صحیح ثبوت تاسو ته صحیح کیسې وکړو کنه، هغه شیان رښتیا وي. نو د څه چې غواړئ وکولای شئ موږ خپل کیسې موږ ایمیل یا په انستګرام او راته راولېږئ. غلی شه کیسې ډېرې اوږدې شولې، زه ورکړه چې ورته وچې کومه کنه. اوس د منګه نوې کیسه شروع کېږي، د منګه اومه کیسه ده که اتمه کیسه ده کنه. ته خو د منګه ټول ماشومان پیژنې. د منګه نوې کیسه شروع کېږي، اوس نوې به ووایم چې ما نوې حساب دغه نشي. د منګه نوې کیسه شروع کېږي. د شپې تپه تیاره ده، تقریبا 11 بجو شاوخوا ده، او د سړک په غاړه باندې 2 جلکیانې ولاړې دي. 2 جلکیانې ولاړې دي، یو ټکسي ته لاس ورکوي. ټکسي والا دریږي او د جلکیانې ورته وایي چې موږ غواړو یو ادرس ورته ورکوي چې موږ غواړو دیزي ته لاړ شو. نو د رخصتۍ شپه هم ده، نو د ټکسي والا ځان ته روبیر کې چې او دا ادرس خو د ما ایما په لیاره باندې نه دی، زه به اوس څه وکړم، لاړ شم که لاړ نشم. ډېر داسې ځان ښکته پورته کړي که نه چې زه خیر ده، خو ستاسو داسې 11 بجې د شپې دي، اوس 2 جلکیانې یې تنها ولاړې یې، راځه زه به هم ځان سره موټر کې به هم کېنوم، به هم ځمه. جلکیانې سمې خوشحاله شي او روانې شي. جلکیانې چې کله موټر کې کېني، نو هغوی ته اول چې څنګه موټر کې دغه شي، دا یوه جلکۍ چې ده دا داسې ډېره زیاته تجربه لري، ځکه دا ډېر زیات داسې ټکسیانو کې یا کرایي موټرونو کې دا ډېر زیات سفر کوي، نو دا ډېره تجربه لري. او دا بله چې ده دا دونه ډېره د کرایي موټر کې لاړه شي یا ټکسیانو کې شپې خوا نه سفر وکړي یا د ورځې خوا نه، دا دونه ډېره تجربه نه لري. نو د دواړه چې کېني، اول د دوی د ټکسیوان د غټوالي ته چې دا څونه غټ دی که نه، داسې بیخي غټه باډي لري، غټ وجود دی، اوږد دی، اول یې دې ته پام کېږي. خو ناست وي کیسې کوي جلکیانې، یو وخت کې دا ډېر ګرځي او یو وخت کې جلکیانې خپل ژوند باره کې ورته کیسې شروع کوي. او دا ټکسیوان چې دی دا داسې وایي، دا مور سره کیسې کوي لکه غواړي د دوی باور ترلاسه کړي. او یو وخت کې داسې راځي چې دا جلکیانې په ده باندې ده ته وایي
چې ته داسې لکه خفیه پولیس چې وي که نه، لکه جنایي پولیس، خفیه پولیس چې وي، چې مثلا څوک دې ونه پېژني خو صرف ټکسي کې که نه، یونیفارم دې نه دی اغوستلی خو صرف ټکسي کې ګرځي، چې لکه چې شي باره کې به معلومات را پیدا کوي. نو دا دې خبره باندې ټکسیوان سم خوشحالېږي. نو نور هم داسې د پولیسانو غوندې خبرې کوي، داسې د خپل وظیفې باره کې خبرې کوي، شیانو باره کې خبرې کوي، تر څو دا جلکیانې نور هم مطمئنه شي. دغه خبره چې دا خفیه پولیس او دا د خپلې وظیفې او د شیانو باره کې خبرې کوي، دا د جلکیانو له دغه مطمئنتیا ورکوي چې جلکیان په دې باندې دغه شي چې اوکې موږ شپې ناوخته دی، یعنې تنها نه یو، د یو پولیس سره ناست یو. او پولیس خو لکه د خلکو حفاظت کوي، پولیس خو څوک نه مړه کوي، نه دغه کوي. لکه موږ مطمئنه یو، موږ اوس د خیر سره خپل کور ته رسیږو، خپل ځای ته، خپل منزل ته به ورسیږو. کله چې دوی خپل هغه ادرس ته نږدې کېږي، خپل کور ته نږدې کېږي، نو دا سړی چې د ټکسیوان موټر په یو بله لیاره باندې تاووي، یو بله لیاره باندې تاووي، او ورو ورو دونه ډېر دا موټر په کوڅو کې ګرځي را ګرځي او په غلطو لیارو باندې ځي، تر څو پورې د دې جلکیانو نه دا جلکیانې پکې ګډوډې شي، غلطې شي چې دا مړه په کومه لیاره باندې راغلو. نور لاړ شي یو ډېر داسې تیاره کوڅې ته لاړ شي او د تیاره کوڅې نه یو پټي ته وځي، هلته لاړ شي، تپ په تیاره وي، هېڅوک هم نشته دی، ګروپونه هم نشته دی، او هلته موټر درېږي. جلکیانې دې وخت کې لږ لږ ډارېږي، هغوی پوهېږي چې څه کیسه ده. نو د ټکسیوان دا یوې ملګرې ته یې وایي چې ته د موټر نه کوزه شه او باندې ودرېږه. هغه کوزېږي، هغه بیخي اوله کې پوښتنه کوي داسې رېږدي چې ویلې زه کوزه شم، دا ورته وایي چې درته ومې ویلې چې کوزه شه، بیا کوزه شه. هغه کوزېږي او ځي هلته باندې درېږي. هغه درېږي او هېڅ ګروپونه هېڅ شی هم نشته ده، تپه تیاره ده، هېڅوک هم نشته چې هغه اوس چا نه کومک وغواړي یا چې دغه وکړي. نو دا یو ملګری چې ده، هغه چې کله موټر کې پاتې کېږي، هغه سمه ورخطا کېږي، لکه داسې ورخطا کېږي چې درته وایي چې موږ تنها غواړو کور ته لاړ شو، موږ دوه محصلین یو، لکه موږ بل هېڅ شی هم نه غواړو که نه، که تا پیسې پکار وي، که تا هر شی پکار وي، واخله د موږ شیان او موږ پرېږده، خیر دی. دا ورته صرف ناستې دي، صرف هغې ته ګوري که نه. یو ملګري باندې ولاړه ده تپه تیاره کې، او هغه اجازه نه لري چې د موټر ته نږدې هم راشي، هغه باندې سمه رېږدي، ډارېږي. ده بیا وروسته دا کیسه وکړله او نه پوهېږي چې څه شی وکړي، ځکه هغوی ټول سوچ دا و چې رخصتۍ شپه ده، اوس موږ غواړو لکه 11 بجې دي، غواړو خپل منزل ته ورسېږو، نور هېڅ شی هم نه غواړو. او اوس د داسې ټکسیوان سره چې تر اوسه پورې سم نورمال خبرې کولې، او موږ د پولیسو ګمان ورباندې وکړلو، او اوس داسې یو شی ورنه جوړېږي، نو هېڅ خپل سرنوشت نه خبر نه دي چې څه شی اوس ورباندې کېږي. نو کله چې دغه ملګري چې په موټر کې ناسته ده شاته سیټ کې، دا اوس ورو ورو پوهېږي، ځکه دې خو ډېر زیاته تجربه هم لرله، کرایي موټرونو کې هم دغه کړی، ورو ورو پوهېږي چې د دې ټکسیوان مقصد څه شی دی. خو ټکسیوان بیا هم ناسته ده، که ورته کنځلې وکړي، دا چې څونه ډارېږي دې باندې، چې څونه خیلې راماتې دي، څونه چې دا رېږدي، څونه چې ځان په داسې هغه سیټ کې ننباسي، لکه داسې ځان راټولوي، راغونج کړی دی، هغونه ډېر ده ته خوند ورکوي، چې دا د دې ډار نه او د دې رېږدېدلو نه، د دې خیلو نه، د دې وارخطایۍ نه دا خوند اخلي. نو یو وخت کې دا جلکۍ راځي، لکه همدغه جلکۍ چې ناسته ده، داسې وخت راځي چې دا ورته کنځلې نور شروع کوي، ورته وایي چې تا لکه ته به دې خامخا په مور باندې نه وې ګران، ته داسې تا پسې، لکه ډېرې بدې کنځلې ورته کوي. دا بیا هم ناسته ده، بیا هم هېڅ شی نه کوي، همداسې ورته ګوري، او نور ایسه داسې ښایسته وخت تېرېږي، لکه فکر وکړه داسې 10 دقیقې وخت تېرېږي، او نور ایسه دا خلطه ورباندې وراچوي، په سر باندې خلطه وراچوي او ستوني نه یې کلکه نیسي، کوشش کوي چې مړه یې کړي. خو دې وخت کې د ټکسیوان ته پته چلېږي چې دا خو داسې په اسانۍ باندې نه مړه کېږي، خلطه چې سر ته ور واچوي که نه. هغه دا جلکۍ چې وه ډېره زیاته قوي وه، هغې کوشش کولو چې ځان دغه کړي، څه ورته وایي، ځان خلاص کړي، هغه لغته کوي، لاسونه خوري، دغه کوي، د ده لاسونه، د ورته ستوني کې لاسونه ایښي دي، هغه یې د لاسونه کوشش کوي چې ایسته کړي، شوکار یې ورباندې لګوي او غواړي چغې ووایي که نه، خو هغه چغې خلطه چې ورته دغه کړې، چغې نه صحیح نه راوځي، نه کېږي.
باندې چې ملګری ده هغه د موټر ځکه هغه چې لغته کې وایي هغه موټر ډزاره خو باندې رسي او باندې هغه ملګری د اوازونه اوري چې هغې ملګری باندې اوس څه کېږي خو دې نه ده خبره چې د هغې ملګري لګیا ده دا سړی مړه کېږي دغه ورباندې کېږي څه ورته وایي خلطه یې ورباندې ایښې ده خلطه یې ورته سر نه تړلې ده او غواړي چې مړه یې کړي نو هغه ولاړه ده او ریږدي هغه نه پوهېږي چې څه وکړي او دننه موټر کې دا لګیا ده دا بله ملګري مړه کوي تقریبا 4 دقیقې دوام کوي تر څو پورې د هغې ساه ورو ورو وځي کله چې د هغې ساه وځي دا آخر وخت کې چې هغه نور آخري سلګۍ وي دا رجګېږي او یو غټ چاړه راخلي او چاړه باندې وایي هغې چاړه باندې وایي یو وخت کې چې ورباندې وایي هغه د چاړه د دې جلکۍ د مخ په اډوکې باندې لګېږي او صحیح پکې نه ننوځي نو دا سم په غوسه کېږي چې دا چاقو ویله دغه نه شوله اخره کې دا چاړه راخلي او دې ستونې باندې ورته کېږدي او بیخي ټول سر ورنه غوڅوي خاموشي کېږي دا سم ستړی دی دته پته چلېږي اوس ورته معلومات کېږي چې دا څونه ډېر زور غواړي دا یو نفر چې مړ کړي دا څونه ډېر زور غواړي زه خو سم خیلې شولم د دې لاسه او چاقو یې لاس کې د غوسه ده چې دا چاقو ویلې صحیح خپل کار ونه کړلو ویلې په یو وار باندې ورکې ورنه ننوتلو دونه ډېر مې باید دغه کړی او چاقو زم خو کړلم دونه ډېر زور مې خو کړلو نو آرام یې کېږي چې یو څو دقیقې د خپله ساه تنفس وباسي ملګری هغه جلکۍ هلته سر یې ونه غوڅ کړی همداسې مړه پرته ده نو ایسته دروازه د موټر خلاصوي او راوځي نو د ملګري چې باندې ولاړه ده دا کومه جلکۍ چې باندې ولاړه ده دا ګوري چې اوس هغه چغې او هغه لغتکې ورڅ بند شول نو دا وایي چې د دا کومه جلکۍ چې موټر کې مړه شوله د هغې مری ان نوم نو ورته وایي چې څه شی وشوله دا ورته وایي چې نه هېڅ شی هم نه دي شوي صرف یې تا ملګري لږ ډېر دغه کولو لکه ځان دفاع یې کوله دغه کوله صرف مې په سوک باندې وویله پیزه مې ورته ماته کړله او ته یې وګوره هغلته اوس ناسته ده ژاړي چې څنګه ده کله چې هغه په وارخطایۍ باندې موټر دروازه خلاصوي او خپل ملګري باندې ورټیټېږي نو ایسته دا د شاهي خوا نه په هغې باندې حمله کوي دا یې ستوني نه نیسي او سمه یې دغه کوي ځکه یې شاهي خوا نه ده که نه هغه خپل ځان هم نشي بچ کولی شاهي خوا نه نیسي او دم په چاقو باندې وهي او اخره کې دې نه سر غوڅوي ځان سره یې موټر کې اچوي دا مړه شوله بله یې مړه کړله او د ځان سره شاته موټر کې په موټر په ټول بکس کې دواړه مړي ور تخته کوي سرونه یې ور تخته کوي او روانېږي کله چې روانېږي په لیاره کې پولیس کنټرول راځي پولیسو کنټرول راځي د پولیسو ته ځکه کله دغه دویمه ملګري چې دا مړه کوي دا ورسره ډېر دغه کوي څه ورته وایي سې غېږې نیسي نو دې وخت کې د ده د موټر دغه یو ګروپ چې دی دا ماتېږي ده ته لږ ضرر غوندې ورسېږي پولیس دا دروي چې ځکه د دغه یو ګروپ یې صحیح نه ده د موټر یو ګروپ یې صحیح نه ده نو د موټر ګروپ دا ورته وایي چې وبخه دلته خو ما هېڅ پام نه دی او موټر مې هلته درولی و ګروپ یې خرابه شوې زه به یې جوړ کړم خو پولیس هېڅ کنټرول نه کوي نورمال داسې دی چې موټر ته ودرېږي هغه به یې ګوري شاته چې شی دي په موټر کې د ټول بکس کې چې شی دي لکه تالاشي غوندې وشي دا ځل یې پولیس هېڅ کنټرول نه کوي صرف درته وایي چې موټر ګروپ ته جوړ کړه او یو جریمه ورته ورکوي ده وایي که په هغې شپه باندې پولیس صحیح کنټرول کړی وی نو ما دغه پولیس هم همدې دقیقه کې که تومانچه یې د سیټ لاندې بله تومانچه یې ایښې وه نو ما تومانچه راخیستله او دا پولیس مې مړ کولو ځکه بیا خو ما راز بیخي افشا کېدلو رسوا کېدلو اوس به راشو دې کیسې ته چې دا ټکسیوان څوک دی او ویلې دا دواړه جلکیانې مړې کړلې او چېرته دا مړې وړې د دې ټکسیوان نوم دی ایډموند ایمیل کیمپر ادموند ښه د ده سړي کیسې ایډ کیمپر
لنډ نوم یې ایټ کیمپر. د نیټفلکس کې مې یو ټي وي شو ده، هغې نو مایند هنټر ده، هغې کې هم د ده کیسه کوي. څوک چې نیټفلکس ګوري مایند هنټر وګورئ، هغې کې د مایند ده هنټر کیسه یو ډرامه ده، دوه فصلونه لري او ډیره زیاته ښایسته ډرامه ده. هغې کې کولی شئ د کیسه وګورئ. نو ایډموند ایمیل کیمپر دریم ځکه چې د ده پلار چې دی هغه هم ایډوارډ ایمیل کیمپر نومیږي دویم، او نیکه چې دی نیکه په همدغه نوم باندې دی، هغه به اول لکه نیکه پلار او دا یو نوم لري، خو دا خو اول معنا ده دویم چې ټول دریم، فامیلي لیونی ده. اول دویم دریم. که دوی ټول په درېیمه اړه په یو ځای کې راجمعېدل دوی به څه رقم خبرې کولې. اوله دویمه درېیمه خو دوی درې واړه یو نوم لري، ځکه دا ایډموند ایمیل کیمپر دریم نومیږي او لنډ نوم یې دی ایټ کیمپر. موږ به دلته د ایټ کیمپر په نوم باندې دغه کوو. ایټ کیمپر په 18 د دسمبر 1948 کال کې پیدا کیږي. مور یې چې ده هغه کلرنل نومیږي او پلار یې چې دی ایډوارډ، لکه مخکې مې چې وویلې ایډوارډ کیمپر، ایډوارډ ایمیل کیمپر. هغه چې دی کله چې دا پیدا کیږي په هغې وخت کې د ده پلار اتومي وسلې او داسې شیان ټیسټ کوي. هغه په دویم جنګ کې جنګېدلی و، لکه داسې ښه وظیفه څه خو اتومي وسلې ټیسټ کوي او دغه کوي. نو یو وخت به راځي چې هغه کله دا اتومي وسلې او دا شیونه ټیسټ کړي، جنګ خلاص شي، دغه شي، نور دا بس خپله وظیفه پرېږدي او د برقي په حیث باندې کار شروع کوي. دې وخت کې د ده د خپلې ښځې سره مشکلات بیخي ډېرېږي، ځکه ښځه یې ورته راپېره وایي چې ته پخوا د ډېره ښه وظیفه لرله، تا به اتومي وسلې ټیسټ کولې، جنګ ته لاړ وې، او اوس چې اوس هسې چټي یې او برقي یې، اوس بې ځایه وظیفه لرې، خپله خو کار یې نه کوله، اوس بې ځایه اوس بې ځایه دغه یې بې ځایه وظیفه لرې، دغه لرې. نو د دوی دواړو مشکلات یو وخت کې دونه ډېرېږي چې دا په کله چې ایټ کیمپر 9 کلن وي، یعنې 1950 کې پلار یې فیصله کوي چې یاره ما او تا نور یو ځای ژوند نشو کولی او دوی دواړه یو بل نه بېلېږي. د پلار یې به څو ځله ویلي دي چې دا یو کال چې زه کله په جنګ کې وم، هغې جنګ ما له دونه ضرر نه دی رارسولی لکه کلرنل چې راته په دې څو کالو کې رارسولی دی او دونه یې روان یې راخرابه کړی دی. نو مور یې چې دا پلار یې لاړلو، کډه یې وکړه دې په ځای باندې چې ایډم ځان سره واخلي، ایټ کیمپ هم ځان سره بوځي. کیمپ یې ځان سره بونه تللو، کیمپ پاتې کېږي د خپلې مور سره او د نورو دوو خویندو سره. نو مور یې بس بالاخره کډه کوي، د دغې ځای نه وځي ځي بل چېرته د خپلو دواړو لورګانو سره او د ایټ کیمپر سره. دې وخت کې مور یې ورو ورو داسې یو دغه راځي چې مور یې د سړیانو نه ډېره زیاته کرکه راځي، د حد نه ډېر نفرت لري، ځکه هغه هره پیره د خپل زوی چې ګوري، زوی ته نو وایي چې ته دې هم د پلار غوندې، ته هم داسې بې غیرته غوندې او ښه سړی نه یې، ډېر بدې خبرې هر پیره ورته کوي. او خپلې لورګانې چې کوم دي هغوی له به سم ډېر ناز ورکوي، ځکه هغه ورباندې سمې ډېرې ګرانې دي، هغوی نازوي، هغوی له لوبو شیان هم اخلي او صرف دغه افغانستان کې خو دغه کیسې بل رقم دي، افغانستان کې سرچپه کیسه ده. او زوی ته چې دی هغه له ځکه دا فکر کوي چې والا سړي میړه خو مې پرېښولمه، زوی مې سړی دی، زوی مې یو وخت کې پرېږدي، اوس 9 کلن دی خو زوی مې یو وخت کې پرېږدي، نو ځکه ډېر زیات بد چلند ورسره کوي. ایټ کیمپر چې دی هغه ورو ورو پوهېږي، ځکه هغه چې و د حد نه ډېر جګ و که نه، هغه وروسته 2 متره او 6 سانتي و. نو دا په مکتب کې د خپل هغه همزولي چې و هغوی ټیټ و او دا به جګ و، مکتب کې هم ټولو ورباندې ډېر ریشخند به یې ویلو، دغه به یې کولو. کله به چې کور ته راغلو چې مور ته به ورته وایي چې خلک راباندې ریشخند وایي یا دغه کوي، بیا به هغه ورته وایي ته بس داسې ته هم داسې یې د ریشخند یې، نو ته داسې بې غیرته غوندې داسې جګ یې، تړانګه یې، داسې هېڅ بېکاره سړی یې، نو ځکه در باندې خلک هغوی ملامته نه دي، ځکه در باندې ریشخند وایي. ښه دی چې در باندې وایي. مور به یې ورته هر پیره داسې خبرې کولې. نو په 9 کلنۍ کې 10 کلنۍ کې
یو وخت راځي چې دا دغه کېږي څه ورته وایي مور یې دا په زیرزمینۍ کې تاکاوۍ کې ایساروي د 8 میاشتو دپاره دا هر پیره تاکاوۍ ته ځي. تاکاوۍ زیرزمیني خو پیژنې که نه؟ زیرزمیني د دوی زیرزمیني یو دروازه لرله، یو خو د لاندې ځینه ورته لکه سم نورمال دروازه یې لرله چې په زینې باندې لاندې ورتللې، یو دانه یو وړکۍ دروازه یې لرله چېرته چې د ماړۍ میز به ایښی و هغه ځای کې د زیرزمینۍ یو بله دروازه لرله چې هغه تخته به د پاس جګه کړله لاندې به ورتللې او هغه کې د 8 میاشتې دی به هره شپه خپل زوی هلته ایسارولو. هغه به یې ځکه ایسارولو چې دی ویلې چې دا چې ورو ورو غټېږي دا داسې اوږد سړی اوږد وړکی دی، دا یې 9 کالو و ماشوم و که نه، اوږد وړکی دی او داسې ما نه خوښېږي چې دا یې خویندو سره څه رقم خبرې کوي څه رقم کیسې کوي داسې شک یې ورباندې کولو. نو دې خاطره به یې هره پیره شپې زیرزمیني ته لېږلو او زیرزمیني دیوال د مرکز ګرمۍ او د بخارۍ څنګ کې و که نه، دا دواړه لکه دا به دونه ګرمه وه دا کوم ځای کې به چې دا ویده کېدلو د حد نه ډېره ګرمه به وه خو دا به هره شپه هماغه ځای ته ویده کېدلو. د خپل باره کې یو وخت کې لیکلي دي، زه یې درته اوس د هغه د قوله دغه یې وایم چې د څه لیکلي وو د خپل باره کې. د شپې یو وخته پورې ټول د کور کوټه کې ناست دي، خورګانې مې او مور مې اوس پاس سي اسمان ته او زه باید لاندې لاړ شم جهنم ته. کور کوټه د ځمکې سر دی. په دې وخت کې چې هغوی پاس آرامه خوب کوي خپلو کټونو کې ویده وي، زه باید په تیاره کې لاندې د پیریانو سره او نورو شیانو سره وجنګېږم. لکه دا به هره شپه اوس 9 کلن ماشوم چې هر څونه د دغه شي که نه 9 کلن ماشوم خو بیخي وړکی وي که نه، هغه ته په تیاره کې چې هره شپه ایسار کې دغه یې کې. نو ورو ورو په د وخت په تېرېدلو سره وختونه راځي چې دا خپلو خویندو سره لوبې کوي، ځکه مور به یې هغې له خویندو له هغه یو رقم پلاستیکي ګوډیانې وې بابي ورته وایي ما هم لرلې، نو هغې باندې به یې لوبې کولې او دې هم شروع کړلې چې خویندو سره دې باره کې ورېځې دې شیانو کې لوبې ورسره وکړي. نو دې له خویندو به یې نورمال د ګوډیانو سره لوبې کولې، دې ته به داسې خوند یې ورکولو چې ګوډیانو نه سر غوڅ کړي، سر ورنه ایسته کړي او لاسونه او پښې ورنه ایسته کړي او هغه چې همداسې پرتې بې ځایه که نه، همداسې بې سره بې پښو همداسې دغه پرتې دې له به یې دې شي ډېر زیات خوند ورکولو، لکه نور د ګوډیانو سره لوبې نه کولې. 10 کلنۍ کې دا راجګېږي خپله د کور پیشو چې کومه ده هغه راخلي په ځمکه کې ژوندی ښخوي او بیا ورته سم ډېر صبر کوي چې راویې باسي، چې کله چې راوباسي چې وګوري چې هغه مړه ده که ژوندۍ ده، پیشو مړه شوې د ځمکې له هغه خوڅه کې، نو راوباسي سر ورنه په چاقو باندې غوڅوي او نور یې په سمه ډېره په چاقوګانو باندې وهي او سر یې راخلي په یو ډکي باندې په یو لښته باندې کېږدي لکه په یو لښته باندې ویځاندوي او ټوله ورځ همداسې لښته کې تاویي راتاویي دا سر یې. په 14 کلنۍ کې هغه یوه بله پیشو راخلي او هغې نه په پرچه باندې سر غوڅوي او لاسونه او پښې هم غوڅوي او هغه راوړي د خپل المارۍ لاندې یې اچوي. لکه دا دې وختونو کې هر پیره حیوانات مړه کوي او راوړي د المارۍ لاندې پټوي، هغه لاسونه یې راوړي پښې یې راوړي سر یې راوړي دا شیونه هلته لاندې پټوي. او یو وخت یې مور یې دې کوټې ته راځي که نه، اوس هغه نور یې لاندې په زیرزمینۍ کې نه ایساروي، مور یې راځي دې کوټې ته چې راشي وګوري چې دا د حیواناتو لاسونه او پښې را پیدا کوي، نور بیخي ورخطا کېږي ځکه مور ته دا مخکې نه پخوا نه دا خو ډېر جګ لوړ وړکی دی، داسې عجیب و غریبه ورته راښکاره کېدلو. نو اوس چې دا کله دا شیونه وګوري د حیواناتو د وجود مختلفه ځایان وګوري نو ډار یې بیخي نور هم ډېر شي، بس نور هم وایي چې دا څه کیسه ده، بیخي حیرانه پاتې شي. نو مور یې کوشش کوي هره پیره چې دا په ویلو او په ټکولو باندې دغه کړي لارې ته راولي. هغه چې څونه خرابه کار کوي دا وال ټکول ورته ور کوي، هغه چې څونه دغه کوي دا وال ټکول ورته ور کوي یا ایساروي یا دغه کوي، فکر کوي دې باندې به دا ښه شي، خو وال ټکول موږ ورته وایو که نه تورغېږه د کړلو یا تورغېږه شو هغه باندې سر نه تاثیر نه کوي، هغه وایي چې څونه مې وایي ومې وایه که نه، هغه فکر کوي والا دا بدوالی دا کوم بد دغه چې ده کې دی بد کرکټر چې په ده کې دی دا به زه په ویلو او په ټکولو باندې وباسم،
هغه ورننوځي. په 15 کلنۍ کې 2 کاله وروسته دا رڅي د خپل مور وی چې زه نور نشم کولی، زه هیڅ نه پوهېږم چې زه سره څه رقم ته کومک وکړم. ایسته خپل پلار ته ورلیږي. کله چې دا پلار ته لاړ شي د باندې پلار ډېر زیات ګراني. یو مشکل دی ځکه پلار یې اوس دې وخت کې واده کړی دی او هغه یو بل زوی لري. او دله دا کیسه داسې خوند نه ورکوي چې پلار خو مې یوازینی زوی زه یم، څنګه اوس پلار مې بل زوی لري او ما هغه کومه مینه مې چې پلار ما سره لري هغه تقسیم شوې ده. اوس دی 15 کاله وړکی دی او جیګ دی ټولو نه سم قد دغه دی که نه. نو هلته دونه خوند نه ورکوي ځکه پلار یې بسته اوس یو فامیل لري او دا نوی دی فامیل ته رڅي، نو دونه ډېر خوند نه ورکوي چې هغې ځای کې واوسېږي دغه شي. یو وخت کې دا هرپیره چې دغه مایرنی ورور چې کوم دی هغه چې خبرې کوي دا ټوله ورځ ورته همداسې ځیر پاتې، یا مثلا دا مایره چې ده کله چې دا تشناب نه راوځي یا اشپزخانه کې دا به صرف دروازه کې ورته ولاړ او ځیر ګوري، هېڅ خبرې نه کوي خو ځیر ځیر ورته ګوري. او هغه په بار ورته وایي چې مه راته ګوره، څه کیسه ده راته ګورې ټوله ورځ، ایسه که کوه مخ دې ورک که یا رنګ دې ورک که. دا بیا هم ورته ګوري، هېڅ په خبره باندې داسې نه پوهېږي، دغه نه کوي. نو بالاخره دا مایره چې ده هغه خپل مېړه ته وایي چې یا به دا وي دې کور کې او یا به زه وم، خپله فیصله وکړه. نو پلار باندې دا باوجود د دې نه چې ګران هم دی ورباندې، بس بیا هم وایي چې اوکې مور ته خو دې اوس نشم لیږلی ځکه مور دې بیا زه نه پوهېږي چې تا سره څه وکړي، هغه کومک در سره نشي کولی. نو ایسته خپل مور و پلار ته کلي ته لیږي. مور و پلار ته کلي ته لیږي لکه ایټ کیمپ اول که نه هغوی ته لیږي او هغې ته چې لاړ شي څه شی بدمعش oder بدمعش اولینه نه هغه بدمعش نه ده، هغه خو سړی ده. هغه نو چې ده نیکۍ چې ده هغه د 72 کالو ده او نیای چې ده هغه تقریبا د 68 کالو ده او لکه دوی دواړو ډېر ښایسته خوشحاله ژوند یې تېر کړی دی او یو بل باندې ډېر زیات ګران دي. او دا نیای چې ده دا ډېره داسې ډېره باجرته ښځه ده، ډېره تکړه ښځه ده. دوی ټوله ورځ خپل فارم کې کار کوي، څه وجود نه دغه کوي. خو کله چې کیمپ دې ځي ته رڅي ایټ کیمپ نو هغه ویني چې دوی دواړه خو زاړه شوي دي زیاتېږي که نه، نیکۍ د 72 کالو دی دغه دی. نو کله کله نیکۍ اوس مثلا کله کله خبرې نه اوري، څو ځله پوښتنه کوي. نو دا نیای ورته کله کله غوسه کېږي د خپل مېړه ته چې خو درته مې وویلې یا دا شی مې وکړه. هغه زاړه خلک چې یو رقم ته جنګ کوي که نه، دا شی چې کله ایټ کیمپ ګوري نو دا فکر کوي چې ولا دا مې د مور غوندې د خپل ایمای نیکه سره ښه چلند نه کوي، د نیا مې سړي بد رڅي. خو اصلي کې سرچپه کیسه یې ځکه د دې نیا او نیکه ډېر ښایسته یو بل سره مینه لرله، ډېر خوشحاله ژوند یې یو بل سره تېر کړی. او د دې نیای بل خصوصیت دا ده چې د دې نیای کلرنیل د ایټ کیمپ مور ډېره زیاته بده رڅي او ډېره غیبت ورپسې هرپیره کوي، کنځلې ورپسې کوي. نو د ده خپل د نیکه چې ورباندې هغه ورباندې ډېر زیات ګران و او د نیا چې وه دا یې داسې نه خوښېدله ځکه د هرپیره وایي چې هغه ایما نیکه ته په غوسه کېږي یا ایما یې نیکه سره دونه ښه چلند نه کوي، ښې خبرې ورسره نه کوي. نیا به یې چې ورته هر څه ویلې که نه چې مثلا نیا باندې د مرغېګانې ډېرې ګرانې وې چې دغلته به فارم کې ګرځېدلې. نیا به یې ورته وایي مرغېګانې مه وله، دا به لاړلو هغه شکار توپک به یې راواخیستلو، مرغېګانې به یې ویشتلې، ټولې مرغېګانې به یې ورته مړې کړلې. نیا به یې ورته ووایي چې دغه واړه حیوانات چې دغلته شاوخوا ته ګرځي که نه، نیا یې حیوانات خوښېدل عمومي، دا مه مړه کوه، دې به هغه راواخیستل ټول به یې ورته مړه کړل، لکه هرپیره یې دغه شی کولو. نیا به یې ورته ووایي چې ما له ځیر مه ګوره، دا به ورته ټوله ورځ لګیا وه ورته به یې کتل دغه به یې کول. نو هرپیره هغه سرچپه کار یې کولو کوم به چې ورته نیا ښایدلو. نو ده به یې ډېر وخت کوشش کوو چې د نیکه سره تېر کړي، نیکه به یې دا شکار ته بیولو او دغه به یې کول. خو نیکه یې یو ورځ خپلې ښځې ته وویلې چې دا داسې عجیب و غریبه دی، زه نه پوهېږم ده سره زه نور څه شی وکړم، لکه نور څه رقم وخت ورسره تېر کړم، بل رقم کارونه کوي ده. بله ورځ ته په یو وخت رڅي چې دا نیکۍ چې دی دا بازار ته ځي، باندې وځي بازار ته ځي، دا تقریبا اګست 28 د اګست 1964 کال دی.
نو نیکي بازار ته ځي، سودا راوړي او نیا په اشپزخانه کې ناسته ده. نو دا نیا ته ګوري او نیا یې ورباندې غږ کوي چې ګوره خدای ته وګوره چې مه راته ګوره. یو دم دا بس د ده نه سترګې ورنه ایسته کوي او منډه اخلي. نو نیا یې ورته دغه کوي، داسې وزر وزارۍ ورته کوي چې هماغه ځای نه غږ ورکوي چې ګوره بیا مرغېګانې مړې نه کړې. دا رڅي هماغه توپک دغه کوي، ډکوي او لکه ماشه یې دغه کوي، کش کوي او درز د مرغېګانو نه د خپلې نیا نه درز وباسي، نیا مړه کوي. نیا نه درز وباسي، نیا یې خوشې په خوشې نیا یې ځای په ځای باندې مړه کېږي، هېڅ شی هم نه کوي. نور راخلي د اشپزخانې چاقو راخلي او څو ځله یې په چاقو باندې ووهي. چاقو باندې چې نیکي چېرته و؟ نیکي سودا پسې لاړو. نیکي باندې ده، نیکي کور کې نشته، دوی دواړه تنها دي. نو دا تنها دا کیسه نه ده که نه، دا راخلي نیا په اوږه باندې اچوي او وړي دغه له څه ورته وایي هلته خپلې خوب کوټې کټ ته وړي، دویم پاس منزل ته، او هغلته د هغې په کټ باندې اچوي او بیا ورته صرف ګوري، صرف مړي ته هېڅ شی هم نور نه کوي، صرف د هغې مړي له ټوله ورځ ګوري چې دا سره کوم سره ښکاري. نو کله چې دې وخت کې دا د مړي ته ځیري او هلته ګوري، لاندې د موټر اواز کېږي چې موټر راغللو، چې دا لاندې کړکۍ نه ګوري، هلته وګوري چې نیکي راغللو. نو دا خو نیا او نیکه خو ډېر یو بل باندې ګران وو. نو دا ګوري چې اوس څه شی وکړمه، اوس خو مې نیکه پوهېږي چې ما د هغه ښځه مړه کړې او هغه یوازیني لمسي دا کار وکړلو، هغه به اوس څونه به یې زړه خفه شي، څونه به دغه شي او بیخي داسې وارخطا غوندې شي چې زه اوس څه وکړمه. ایسته څه ټوپک راخلي او نیکه یې شایي چې غواړي سودا شیان راواخلي. دې لپاره بس درز نیکه نه په شا باندې دغه کوي، څه ورته وایي، په شا باندې په سر باندې ورته توپک کېږدي او ډز ورباندې کوي. ورور مې لیونی شو بیخي. نو دې وخت کې دغه ورته وایي، دا وایي چې وروسته به انټرویو کې ویلې وی چې دونه خوند یې ونه کړو چې نیکه مې مړ کړلو، د نیا مرګ مې راته ډېر خوند راکړو چې هغه مې مړه کوله، خو نیکه مې دونه خوند ونه کړو. خو بیا خو نیکه مې بیا هم لکه تنه یو ډز ورنه مې تېر کړلو او شایخوا نه هغه هېڅ پوه هم نه شولو چې څه رقم مې مړ کړلو، ځکه ما نه غوښتلو چې نیکه مې اوس خبر شي او دونه خفګان مې زړه مې ورباندې خوږېدلو، دونه خفګان مې زړه ورباندې نه لورېدو چې هغه اوس راشي وګوري، خپلې ښځې مړی وګوري او ورته وژاړي او دغه شي. نو ځکه مې مخکې د دې نه چې دا شیان وګوري او درز مې ورنه تېر کړلو. خوشې په خوشې. نو دې وخت کې دا اوس ورخطا کېږي، ښه څه وکړم، چا له زنګ ووایم، ایسته خپلې مور له زنګ وایي، مور له زنګ وایي چې ما دغسې کار کړی دی. مور یې ورته وایي چې پلانی ته زنګ وایي او ورته وایي چې ما داسې کار کړی دی. هغه ورته دستي وایي چې پولیسو ته زنګ وایي، یا زه ورته زنګ وایم یا ته ورته زنګ وایم، دغلته محلي پولیس چې دي هماغو له زنګ ووایه او خبرې کړه. دا پولیسو ته زنګ وایي او ورته وایي چې داسې ما دغه مړی کړی دی او خپل نیا او نیکه مې مړه کړي، راشي. نو دا پولیس راځي، ځکه دا خو تر اوسه پورې د 18 کالو نه دی، نو 14 کالو دی. بس ایسته دغه کوي، څه ورته وایي، پولیس یې ځان سره بیایي. نو پولیس اوس غواړي په دې باندې پوه شي چې ویلې یو انسان یو 14 کلن وړکی څنګه 2 قتله کولی شي، مور او نیا او نیکه مړه کولی شي، ویلې یو انسان دې حالت ته رارسېږي. د سره خبرې کوي خو هېڅ نتیجې ته نه رسېږي. ایسته روانشناسان راغواړي، روانشناسان اوس غواړي چې د حالت باندې پوه شي، د دغه باندې پوه شي، خبرې ورسره سم ډېرې خبرې ورسره کوي او بالاخره نتیجې ته رسېږي چې ورته وایي چې دا شیزوفریني، پارانویي د شیزوفریني او رقم رواني مریضي ده. غوت مریض ته داسې کار خو یو جوړ سړی خو نه کوي. او هغه رواني مریضي داسې ده چې په دغې مریضۍ کې ته اوازونه اورې، لکه صحیح فکر نشي کولی، بیخي د فکر خلل داسې د حد نه ډېر وي که نه، هېڅ صحیح فکر نشي کولی. نو روانشناسان دې ته ځکه دې نتیجې ته رسي، هغه وایي چې دا خو نور سم دم دی، صرف فکر یې صحیح نشو کولی، ځوان وړکی دی، دغه دی، نو ځکه دغه دی، څه ورته دا کار یې کړی دی، دا لکه خپل هوش او حواس کې نه و چې دا کار کړی دی. دا شی د سره ډېر زیات کومک کوي. دا ځکه کومک کوي چې دا دې وخت کې دغه ته نه رسي، بندیخانې کې نه بندي کېږي، نه
ځکه که نورمال مجرم وی کنه چې ته نورمال دا جرم کړی وی دا باید بندي شوی وی سزا یې ورته ورکړې وه. دا یو د رواني مریضیانو شفاخانې ته داسې یو ځای دی چې هغې ځای کې دا چا چې داسې جرمونه کړي دغه یې کړي هغې ځای ته یې لیږي هغلته یې لیږي بس هغلته دا پاتې کېږي. نو کله چې دا هلته پاتې شي دا بس ډېر زیات وخت هلته تېروي او په وخت تېرېدلو سره هلته ورو ورو د دې خلکو سره ډېرې ښې خبرې کوي دغه یې ډېر ښه دی هوښیاره ډاکټرانو سره کارمندانو سره دونه ښې خبرې کوي ډېر لایقه داسې پوی ورو ورو ډېر زیات پویه جګېږي دغه کېږي. نو دا ډاکټران وی چې دا خو لکه یو شی خو یو بل سره جوړ نه دی که نه که ده دا تکلیف لرلی دا تکلیف والا خلک خو هیڅ صحیح فکر نشي کولی هیڅ خبرې صحیح نشي کولی نو دا څنګه داسې هوښیاره دی دا څنګه داسې پوی دی دغه د هر چا سره ښه چلند کوي ښه دغه کوي رڅی ده به دغه د هوښیارتیا ټسټ به یې وکړو ایکو ټسټ به یې وکړو. کله چې د ایکو ټسټ کوي د ایکو ټسټ د 126 ایکو وي آی کیو معنا چې دا نورمالو انسانانو چې دی هغه 100 وي لکه very smart دی like چې د حد نه لکه ډېر زیات هوښیاره ده مغز یې ډېر دغه دي تنه دا نه دا 126 تنه 2% انسانانو 8 میلیارده انسانان دي په دنیا کې که نه تنه 2% دا 126 ایکو لري او چې داسې دغلی واړه یې که نه او بیا یو کال 2 کاله وروسته بیا ټسټ کوي بیا 145 ته رسیږي د آی کیو او دا چې دی که نه 8 میلیارده انسانانو کې تنه 0.25 یعنی 8 میلیارده انسانانو کې تنه 20 میلیونه خلک داسې حافظه لري او داسې نابغه دي داسې پوی دي. دا چې بیسمنټ کې څه ورته وایي بیسمنټ نه پوهېږم چې ورته وایي کله زیرزمیني تکاوي دا چې زیرزمیني کې څه ورته وایي تکاوي زیرزمیني ځمکې لاندې چې نه وي ایسار کړی چې لږ سم مکتب لی بوتللی ته چې لږ پام ورباندې کړی وی هغه به اوس میلیونر و هغه مور یې بیخي چې صحیح تربیه یې وی که نه ده به ډېر اپل بیل ګیټس هر شی چې وی ده به ډېر شیونه کړی وی ده به ډېر شیان کړی وی خو بس کیسه غلطه شوله ورنه که نه. البرټ آینشټاین د دنیا هوښیارترینه انسان تر اوسه بلل کېږي که نه فزیکر دغه و هغه 160 آی کیو لرله او نورمال انسانان ټول 100 آی کیو لري که نه د 114 نه ایسته ته نابغه حسابېږي انسان چې نابغه دی او د ده 145 آی کیو وه. نو ډاکټران وایي چې چې دا دونه هوښیاره دی او دونه ښه دغه دی دونه تکړه دی نو دا مریضي نه لري ځکه دا نورمال فکر کوي دا اوازونه لکه دغه کومه مریضي رواني مریضي مې چې مخکې یاده کړه هغې کې داسې دی چې تا مغزو کې داسې ګډوډي چې تا ته یو بل نفر لکه په مغزو کې د ناست یو هغه درته خبرې کوي تا اوازونه اورې بل رقم ته خبرې کوي دوامداره داسې نه چې په یو دقیقه کې راشي او یو 2 ورځې ورک وي دوامداره درته خبرې کوي ځکه د فکرم ګډوډ وي. نو ډاکټران وایي چې خدا خدا فکرونه دغه نه لري نو د ده ته داسې یو مریضي دغه ورکوي چې دا ډېره غیر ارادي بې ځایه غصه لري هغې ساعت کې غیر ارادي غصه په نیا باندې راغلله نیا ته په غصه و او بس نیا یې راونیوله مړه یې کړله نو داسې یو دا وایي چې داسې یو مریضي لري که نه او که ډاکټران به ورته وایي چې که دغه بله مریضي که دا ولري دا شیزوفریني مې چې مخکې ویلې دا بله رواني مریضي دا ولري نو هغه به نشي راخلاصېدلی د دغه نه ځکه دغه انسانان فکر کوم ډېر لږ وخت بیرته په ټولنه کې ژوند کولی شي او دغه بله مریضي که ولري که نه دغه نورمال چې ته غیر ارادي بې کنټروله غصه لرئ یو دم غصه کېږي او خپله غصه د کنټرول کې نه وي دغه نه دا په تراپي او په دغه باندې که نه چې دا هره ورځ روانشناس سره کښېني خبرو باندې دا حل کېږي او یو وخت کې دا بیرته د دې شفاخانې نه دا کولی شي ووځي دا خبره دا اوري لکه دا ورباندې پوهېږي چې ډاکټران څه وایي نور چې څه رقم ته ډاکټران دنه غواړي چې دا خو ډېر زیات د حد نه ډېر هوښیاره ده دا نو پوهېږي چې ډاکټران اوس دنه څه غواړي
دا باید څه رقم چلند وکړي. دا خپل ټول رویه هماغسې برابروي او هماغسې ورسره خبرې کوي، هماغسې کیسې کوي ډاکټرانو سره. بله ورځ یې وخت کې ډاکټرانو ته وایي چې زه غواړم تاسو سره کار وکړم، ځکه زه دونه هوښیاره یم، دونه دغه یم او ما پر دلته خستکونه دی بیخي. نو ډاکټران درته وایي چې ښه صحیح ده، دلته چې هغه نور مجرمین دي د هغوی نورو دوسیې موږ تا لاره پرې ډېر کوو، ته دا د یوې شعبې نه بلې شعبې ته راوړه که نه، یعنې د یو دفتر نه بل دفتر ته یوسه. دا چې کله دا دوسیې د دې ډاکټرانو نه اخلي، دا د مجرمانو انټرویوانو چې اخلي، دغه دوسیې دا راخلي تنه یې وړي نه، دی په لیاره باندې ټولې لولي چې دې کې څه شی لیکلي، کوم مجرم څه رقم ځواب ور کړی دی، څه رقم دا دغه خو یې هر کړی څوک کوي، دا ما هم کولو او چې ما له څوک داسې وایي څه هوښیار خلک دي، داسې یو سړي له دغسې کاغذونه ور کوي، دا خو اجازه هم نه لري. دا اصلي هېڅ اجازه نه لري که نه، خو ده دا کولو. بل وخت کې دا لا نور هم خرابېږي کیسه. بل وخت کې ډاکټران حتی ده ته اجازه ورکوي چې هغه مجرمینو سره چې انټرویو کوي که نه، هغه ډېر خاص دغه وي، محرم دغه وي که نه، پټ، هغه به چا له دغه نه کوي. پولیس یا مجرمین چې د پولیس یا ډاکټران چې د مجرمینو سره انټرویو کوي، هغې کې دا هم ځان سره نه باسي، دا هم ورسره کېږي. دا ډاکټره او پرېږده کله کله زه نه پوهېږم پخوا وخت کې ډاکټرانو او پولیسو څه رقم کار کولو. بیا د تر اوسه پورې هم خو داسې خلک دي چې او داسې داسې بعضې کیس داسې اوس هم شته دی. دا به یو وخت کې پولیسو ته وایي چې دې انټرویوانو او دې شیانو ما له ډېره زیاته فایده وکړله، ځکه چې ما دې کې یو شی زده کړلو، مثلا که په یو چا باندې ته تجاوز وکړې، نو هغه تجاوز والا نفر ته باید ژوندی پرې نه دی که نه، فګیوالټیګونګ، هغه نفر باید ژوندی پرې نه دی، هغه باید مړ کړي، ځکه هغه خامخا به یو وخت کې که ژوندی دی پرېښولو، هغه نفر به یې تا نوم یو وخت کې افشا کوي او نوم دې یو وخت کې وایي، نو ځکه هغه نفر باید مړ کړي، ځکه هغه انټرویو د خو د ډېرو زیاتو مجرمینو انټرویوانو یې اخیستلې وي چې څه رقم چاقو باندې څوک مړ کړي، سزا دې څونه ده، څه رقم وار دې کړی، کوم خانه، دا ټول د پوره سم چا خبره کورس لکه د دغه سره یې ویلې ډاکټرانو سره دغه سره. هو نو بالاخره دا چې ډېر ښه لکه ښه چلند کوي، خو دغه کوي، حتی داسې وخت راځي چې دا په دې شفاخانه کې حتی خپلې سرویګانې جوړوي، لکه سټوډین که نه، هغه راوباسي د دې مجرمینو سره یې دغه کوي، خو ډېر او مای ګاډ. او دا ډاکټران هېڅ شی هم ورته نه ویله؟ نه، هغوی باندې سم ګران دی، ځکه د هغوی ډېر سم ډېر کار یې ورنه اخیستلی دی، هغوی سره سم ډېر کومک کوي، ځکه دا خو بیخي ډېر هوښیاره دی. لکه اوس فکر وکړه یو نابغه در سره دلته ناست وي، زموږ ماغزه یو ځای ته رسېږي او هغه نابغه چې ناست وي هغه بیخي بل رقم فکر لري. نو ډاکټران دې شي باندې ډېر زیات خوشحاله دي، څه رقم چې دا ورسره کار کوي، څه رقم ته چې دا ورسره کومک کوي، هر شي کې ورته مشورې ورکوي. بالاخره یو وخت راځي چې دا د دغه نه خلاصېږي او ډاکټران وایي چې دا بس بیخي روغه جوړ دی، روانشناسان ورسره خبرې کوي، وایي چې دا نور هېڅ تکلیف نه لري، ښه دی او دا موږ خوشي کوو، دغه کوي. دا نو چې اوس راوځي، اوس وایي چې اوس چېرته لاړ شم، سوچ کوي بل هېڅ لاره نه لري، پلار کره نه شي تللی، ځکه د پلار مور پلار یې دواړه مړه کړي دي، پلار خو بیا اوس کور کې نه پرېږدي، پلار ته نه شم تللی، اوس چېرته لاړه شم. البته ډاکټرانو روانشناسانو ورته ویلي وو چې هر چېرته ځې لاړ شه، خو د مور کره به دې نه ځې، ځکه دوی هره بیره ټوله دنیا باره کې د ښې خبرې کولې، خو مور باره کې د ښې خبرې نه کولې، ځکه ده وایي چې مور مې ډېره بده راځي، مور مې ډېره بده ښځه ده. نو ډاکټرانو ورته ویلي وو چې مور کره به دې نه ځې، دا بس بله هېڅ لاره نه لري، مور کره لاړلو. مور یې دې وخت کې دا په یو پوهنتون کې کار کوي. نو وخت په تېرېدلو سره مور یې کله بې عزته کړي، کله ورته خبرې وکړي، کنځلې ورته وکړي، خو وخت په تېرېدلو سره دا یوه جلکۍ پېژني، هغې جلکۍ نوم تر اوسه پورې معلوم شوی نه دی، لکه هغې خپله غوښتي دي چې هغه کله هم باید د هغې نوم میډیا ته رانشي چې هغه د ده سره یو ځای وه. هغه جلکۍ د 14 کالو ده او داسې ډېر ټیټ قد لري، وچه کلکه ده، داسې نازکه پازکه ده، او دا جګ لوړ 2 متره سړی دی او داسې چاغ پاغ دی که نه. نو ده چې څه رقم ته دا جګ و، هغسې داسې تنکۍ پنکۍ داسې نازکه پازکه خلک یې خوښېدل جلکیانې. نو دا سم خوشحاله ده، جلکۍ ورسره ده، خو د جلکۍ فامیل او د ده مور دواړه د دې رشتې په خلاف دي چې دوی دواړه یو ځای دي، دوی دواړه نامزادي هم کوي او مور یې ورته هره پیره په غوسه وي چې دا جلکۍ
سره ته ویلې دغه کوي دا جلکۍ ایتای پاره لکه ایتای پاره دا بیخي ښه ده. ته باید د دې سره ته ډېر خرابه سړی یې. د جلکۍ د Oh ښه my والي نه دا God. ډېر دا جلکۍ ډېره شریفه ده او ته دې د دغه نه استفاده مه کوه. د ایتا پاره ځوانه ده، ایتا پاره دغه ده، دغه مه کوه، دې نه غلطه استفاده ونه کړې. دا باید دغه د لکه پوره کوشش کوي مورې چې دوی دواړو رشته خرابه شي. نو بله ورځ ته او د هغې جلکۍ فامیل هم کوشش کوي چې دوی دواړو رشته خرابه شي. بله ورځ ته چې دا دې مور خصوصا کلنل ډېر زیات غوغا او هر څه کوي، هره پیره جنګ منګ کوي، دغه کوي، دا رجګېږي، دا جلکۍ هم رجګېږي، دواړه یو بل نه بېلېږي، نامزاد یې خپله ماتوي او یو بل نه داسې بېلېږي. مې بعدې راځي چې مور او پلار خپل ماشومانو relationships کې ګوتې وهي او ماشومانو مینه لري. نو دا به خپلې مور ته ویم چې ښه اوس د هغه رشته راباندې خرابه کړله، اوس خو راته بله جلکۍ ته وګوره که نه چې اوس کوم ځای کې زه واده وکړم، کوم ځای کې دغه وکړمه. نو مور یې ورته وایي چې ته بیخي خرابه سړی یې، تا سره وایي څوک هم واده ونه کړي، تا سره هسې نه څوک نه کوي، د هغې غم مه کوه، ته ځان له یو څوک را پیدا کړې. نو دا مور ته وایي دې مور خو ما وویلې مخکې چې په پوهنتون کې کار کوي که نه، دې وخت کې چې دا د کور ته راغلی دی او ایده هغه کرکه او هغه نفرت په د مور په مقابل کې بیخي نور هم ډېر شوی دی. نو دا کوشش کوي چې ده ته ورو ورو داسې فکرونه راځي چې دا یو څوک مړ کړي، یو څوک دغه کړي که نه. او ایسته مور ته وایي چې ما له دغه وکړه، ما له یو د پوهنتون کارت راته جوړ کړه، دغه یې کړه. خو مور یې ورسره هغې وخت کې نه مني، نه یې ورته جوړوي، نه یې دغه کوي ورته. نو دا بس کوشش کوي چې یو موټر اخلي او هغې موټر کې دا دوامداره ګرځي شاوخوا ته ټولې لارې معلوموي، لارې کوترې، کوم سړک چیرته لاړ دی او څه رقم ته دی. بالاخره د ټکسیوان کار شروع کوي که نه، شپې کې ګرځي او چیرته چې تنها جلکیان یا یوه جلکۍ هغه ځان سره اخلي او بیایي او مختلفه دغو ځایانو ته. په دغه وخت کې چې دا کار شروع کوي، دا تقریبا 1.5 ځله دا ځان سره ښځې او جلکیانې اخلي او په کوڅو کې ګرځي. او دې وخت کې چې کله دا یې ګرځوي، هغې وخت کې دا صرف معلوموي، ګوري چې دا جلکیانې څه رقم ریاکشن ښکاره کوي چې کله زه تورې کوڅې ته یې تاو کړمه، یا مثلا داسې یو ګوشه ځي ته یې بوځمه، یا مثلا یو دم ورته ووایم چې چپ شئ، یا په تیزه خبرې وکړم، یا شیشې جګې کړم، یا موټر یو ځای کې ودروم. دا صرف د دې خلکو ریاکشن ګوري او دا دته خوند ورکوي، هر پیره دا سم ډېر خوند ورنه اخلي. بالاخره وایي چې ښه اوس خو دې خوند باندې مې نوره چاره نه کېږي، زه باید اوس یو قتل وکړم، مړی وکړم. بس ایسته دغه شاته سیټ چې کوم دی که نه، دغه لري، دستک لري چې دروازه خلاصه کړې باندې وځي، هغه شی ماتوي چې یعنې د شا خوا نه څوک دروازه اوس نشي خلاصولی. کله چې ته سیټ کې کښېنې ټکسي دروازه نشي خلاصولی د ننه خوا نه، نو هغه ماتوي. نو په دغې شپه باندې چې هغه مخکې مې وویلې چې دا هغه 2 جلکیانې راغلي، یو دا نیمري ان ده او هغه راغلي، دا تقریبا په 9 د مای 1972 کال کې دا کار کوي. بس دا هغه 2 جلکیانې مړې کوي او د دې دواړو مړي دا ځان سره دې وخت کې دا یو بل ملګري کره اوسېږي او دا مړي ځان سره وړي دغه ته، هماغې کور ته یې وړي، خپل دغه ملګري ته. ملګری چې دی هغه په دې شپه باندې غواړي یو چېرته لاړ شي، دا ملګري ته وایي چې ښه ته لاړ شه او زه دلته کور کې پاتې کېږم، کور ته اوس راغلم، کور کې پاتې کېږم. دا دواړه مړي راخېجي پاس او خپلې کوټې ته یې بیایي او هلته یې نور اچوي او سرونه خو یې ورنه غوڅ کړي دي، سرونه هلته دواړه کېدي او دا ثانیه په ثانیه باندې یا دقیقه په دقیقه باندې دا مړي ټول غوڅوي، په برچه باندې لاسونه غوڅوي، پښې، هر څه ورنه تکه تکه کوي او هره دقیقه چې غوڅوي دا عکسونه ورنه اخلي، بې ځایه لکه چې کوم حالت کې دي اوس، او دې نه دا سم ډېر خوند اخلي. لکه دلته باید ووایم چې خپل جسمي خوند یې د دې لارې نه اخیستلو چې دې کې چې دی دا مړي تکه تکه کولې او نو ده دا دواړه سرونه راواخیستل، د چوکۍ په دغه دستونه چې دي لاس دی که نه، په د بازوګانو باندې د چوکیانو په هغه باندې کېښول او دې وخت کې دغه یو سر
راخطا کېږي په ځمکه باندې او داسې پلوپ کوي، داسې اواز غوندې کوي. نو دا وی چې دا د ما د خوندونو جګترینه نقطه وه، لکه جګترینه دغه مې و چې ما ته دې د شیدونه یو خوند راکړلو. مړی سر په ځمکه ولوېدلو او دا به یې د دې شیدې ته ډېر زیات نور هم خوند ورکړلو. دا بس هر پیره چې دا مړی سر راخلي پلوپ په ځمکه یې خطا کړي، بس دا شیدې ته ډېر خوند ورکوي. دا نور سم ورته خاندي، ورته خوشحالېږي، ګډېږي، چا خبره ورته بیخي بله نخره کوي. دا وایي چې ما دونه چغې دې ساعت کې وویلې چې ما حتی هغه همسایګانو باندې مې زړه درد وکړو چې هغوی به ما د چغو ما د دغې لاسه پر ویښ شوي. لیونتوب نو دا شی دا شی نور شروع کړلو. بله ورځ یو 14 کلن وړکی او یو مور د سره په موټر کې کینی، دا دغه کوي. نو د به وروسته په انټرویو کې وویل چې ما 100% دوی دواړه مې غوښتل چې مړی کړمه، خو هغه شاته مخې ته شیشه کې د موټروان شیشه چې ده که نه، هغه شاته چې ځای ورکې ګوري، هغلته مې وکته د دې ښځې کېدلی شي میړه به یې و یا به یې ملګری و یا یې ورور هر څوک چې و، هغه د دې موټر نمبر پلیټ یې دغه کړلو، نوټ کولو، د دې ټیکسي نمبر پلیټ یې نوټ کړلو. وی ما وی چې که دا څونه بې خیر کار دی. راځم کله کله کومه چې یو بل وطن له څه امریکا له چې څه داسې غټه کیسه نه ده، خو داسې تایلند له چې ځې کوم ځای چې ځې به زم دغه لیکمه او به خلکو ته لیږمه. نو هغه سړي م دا کار وکړلو، ځکه چې هغه خپل کېدلی شي زوی به یې هر څوک چې و زوی او ښځه چې په موټر کې کېنول، نو هغه نمبر پلیټ یې نوټ کړلو ځان سره. نو ده وویل چې کله هغه نمبر پلیټ نوټ کړلو، نو زه دغه شولم چې که خدای نه کړه دوی باندې اوس یو شی وشي، خامخا به ما نیسي که نه، ما پسې دغه راځي، ثبوت یې ما پسې راځي. نو بیا ده دغه دواړه یې ژوندي پرېښي. ده ویل چې ما 100% هغه په هغې شپه باندې مړه کول، خو مړه مې نه کړل، پرېښول. نو دا نور چې تاسو خپلې ښځې چېرته لیږئ ټکسي ډرایور نه مخکې خپل هغه نمبر پلیټ ولیکئ. هغه ټول به وایي چې سترګې مې پټې دي، هېڅ نمبر پلیټ نه وینو، ځان سره یې بوځه چېرته چې بیایې. خو به یې مړی څوک ورته پخوي. دا خبره ده. نو وخت په تېرېدلو سره دا نو داسې وخت راځي چې دا یو بار ته هر پې راځي او هلته دا د پولیسو سره ملګری کېږي، ځکه دا خو ډېر جګ دی، ډېر لوړ دی. یو خو یې هغه روانشناسانو سره ما وویل چې ډاکټرانو سره په شفاخانه کې کار وکړلو که نه، هغې نه نیم دغه لکه چا خبره نیم کورس یې هلته وویلې او نیم کورس اوس دلته پولیسو سره وایي که نه. پولیس هره پې هغه شپې بار ته راځي او دا پولیسو سره کیسې کوي، ځکه دا ډېر ټوکي و، جګ لوړ سړی و او ده به د یو هنرمند و، د هغه خولې پښې به دا هره پې راکولې او نور پولیسو ده ته لکه هغه ملګری داسې بری به یې ورته ویلې، داسې دغه به ملګري شکل باندې ورته کتل که نه، بیګ ایډ یې ورته ویلې. نو پولیسو منځ کې او د هغې ټولو منځ کې د بیګ ایډ باندې مشهوره و. بیګ ایډ به چې هر څه ویلې ټولو به د حد نه ډېر خندل او ټوکې مسخرې به یې کولې. ده ته به پولیسو حتی خپل دا محرم رازونه به یې افشا کول چې دا کیسه وشوه، هغه کیسه وشوله، ملګري یې پکې را پیدا کړل. نو دا نو دې باندې ډېر خوشحاله و، ډېر دغه و. نو د دې وخت کې وویل چې راځه زه پولیسو اکاډمي ته لاړ شم که نه. 2 مړي کړي، 4 مړي کړي دي، ښه یو نیکه یې مړه کړي دي، دغه 2 چلکیانې یې مړې کړلې. نو ده وویل چې راځه زه پولیسو اکاډمي غواړم، پولیس شم. دا پولیسو سره چې رفته چلند کوي که نه، وایي چې راځه پولیس کېږم. پولیسو اکاډمي ته چې کله ځي، پولیس ورته وایي چې ته خو د حد نه ډېر هوښیاره یې، ښې خبرې کوې، لایقه یې، هر څه دې ښه دي، خو ته یې موږ لپاره ډېر جګ یې، تا موږ نه نیسو، ته د حد نه ډېر اوږد یې، 2 متره او 6 سانتي، نو موږ دونه اوږده خلک نه نیسو، جګ خلک نه نیسو، بس ایسته یې نه نیسي نور. نو خو دا دې باندې ډېر زیات مایوسه کېږي، خفه کېږي، ځکه یې د قد هره پېره ده ته یو مشکل و. مکتب کې ټولو خلکو ورباندې بې عزته کولو یا یې خفه کولو، ورباندې ریشخنده په ویلو، او اوس پولیس وظیفه کې هم حتی نه نیسي، بس دغه کېږي. نور خو دا هره شپه هماغه بار ته راځي، کیسې کوي، مرکې کوي، او کله چې کار نه خلاص شي او پولیسو سره انډیوالي کوي. په وخت تېرېدلو سره دا نور دغه کوي، د ده کرکه او نفرت په خپلې مور باندې دونه ډېر و چې ده خپل هغه خلک یې چې مړه کولو، هغه نورې دواړه یې چې مړې کړلې، هغه محصلینې وې، ځکه د مور په پوهنتون کې کار کولو او دوی غوښتل چې ټول هغه خلک چې دوی مور سره یو رقم ته تړاو لري، هغه خلک مړه کړي.
په 14 د سپتمبر 1922 دا رجیږي، یعنی 3 میاشتې وروسته دا رجیږي یوه بله محصله ایکوکو هغه مړه کوي. نو ایکوکو او تاسو نوم ایکوکو چې مړه کی د هغې نه وروسته بس ایسته خلک چې دغه کیږي چې څنګه محصلین دي. دا درېیمه محصله ده چې مړه کیږي په دې وخت کې. څنګه د وړکي ځي کې او داسې لکه باید مجرم معلوم شي. مجرم څوک دی؟ مجرم هېڅ درک نه لګېږي. دا راځي شپې پولیسو سره کیسې کوي، هېڅ دغه نه وي که نه. په 8 د جنورۍ 1973 کې دا سینډي شال هغه هم یوه محصله ده، هغه راغلي مړه کوي. نو کله چې دا مړه کي ایسته دا هم یوه محصله ده که نه، ایسته پوهنتون وایي چې بس نور پوهنتون ته چې څوک راننوځي هغه باید یو کارت غوندې ولري. که موټر یې راننوځي هغه باید یو سټیکر ولري، او که بایسکل هر څه چې راننوځي هغه باید یو د پوهنتون یو نښه باید ولري چې هغه د پوهنتون کې یا کار کوي یا مثلا محصل دی یا څه دی، خو باید یو کارت ولري. نو دا خو هېڅ شی هم نه لري. دا خپلې مور ته زارۍ کوي چې خیر د ماله د پوهنتون یو کارت راکړه، یو سټیکر راته راکړه د مای موټر لپاره، زه غواړم چې محصله یو څوک بیا ورته وایي. هغې وخت کې یو ځل یې مور نه وه منلې که نه، اوس بیا ورته وایي. نو ایسته مور یې ورته رښتیا هم یو کارت ورته دغه کوي، لکه جوړوي چې دا پوهنتون ته ننوتلی شي که نه. نو تقریبا په 8 د فبرورۍ یعنی یو میاشت د سینډي شال د مرګ نه 1973 کې دا دوه دانې محصلینې نورې روزالند تروپ او الیسن لیو دوه دانې محصلینې دي. هغوی راغلي، هغوی مې دغسې په کوڅو کې بیایي را بیایي، هغوی د شپې ولاړې ټکسي ته لاس ورکوي او راغلي مړې کوي. او بیا د دواړو مړي بیا شاته په دغه کې په لکه دا بیخي داسې ډېر داسې سرشاره ګرځي. د دواړو مړي شاته په سیټ کې اچولي دي او ننوځي. کله چې هغه پیرهدار ګوري چې شاته دوی دواړه پرتې دي، نو دا پیرهدار ته وایي چې دوی دواړه نشه دي او زه غواړم چې دوی خپل ځي ته بوځم، خپل کوټې ته یې بوځم. نو دا وړي او دا مې دغسې سر ورنه غوڅوي، لاسونه ورنه غوڅوي، پښې ورنه غوڅوي، په پوهنتون کې هر څه ورنه غوڅوي او هغې کې دا یې دغسې خوند ورنه اخلي او هر ځای نه یې عکس اخلي چې څرنګه مې غوڅه کړله، څرنګه مې کوم ځای کې اوس کوم ځای غوڅ کړو، کوم ځای کې کوم ځای ایښی دی. دا عکسونه آنلاین چېرته شته؟ د 1973 خبره ده، فکر نه کوم کیدلی شي پولیسانو په ارشیف کې وي. داسې عکسونه خو زه نه غواړم چې آنلاین یې وګورم. د ایډ کیمپر عکسونه کولی شو واچوو، خو دا نور عکسونه به د پولیسو په ارشیف کې وي. ځکه دا عکسونه بیا ټول د پولیسو را پیدا کړه، ځکه د باندې بیا دا مړي ثابته شول که نه چې دا مړي کړي دي، دغه یې کړي دي. نو دې وختونو کې کله چې دا دواړه مړي وکړي او تومانچه باندې رښتیا دا ډزم کوي په دې دواړو باندې، نو دې وخت کې د یو پولیس د باندې داسې لږ شانته شک غوندې راځي. ځکه دا په یو دوسیه کې ګوري چې ایډ کیمپر لکه دغه سره چې دوی دا ملګری دی، د خپل نیا او نیکه هغې وخت کې مړه کړي وو، خو د باندې بیا دا مریض و، دا و هغه و. نو د هغه پولیس ورباندې لږ شانته شک راځي او غواړي چې د سره خبرې وکړي او د سره راویې غواړي. دته دا راغواړي که نه، خبرې مو ورسره کوي، دغه مو ورسره کوي، خو بیرته هغه شک رفع کېږي، دغه کېږي. نو بالاخره دا وایي ځان سره چې یاره اوس خو د پولیسو دغه ته راغلمه که نه، لکه یو ځل یې تر نظر تېر شولمه، زه دونه جګ یمه، داسې عادي نفر نه یمه، نو خامخا کېدلی شي پولیس نور هم ما پسې شي، اوس نوې تومانچه هم لرمه، خامخا راپسې نور هم شاید وګرځي او دغه شي. او ده په موټر باندې یو د ډز نشان پیدا شوی، موټر یې داسې تومانچه باندې لکه ډز چې دی کړی که نه، سوری د ډز سوری دی ورباندې او یو څو د وینو ټکي وو ورباندې. نو دا ورخطا کېږي چې یاره اوس خو ورو ورو پولیس ما دغه کوي، لکه کېدلی شي ومې نیسي. نو دې نه ښه ده چې زه خپل هغه اصلي مقصد کوم شي دپاره چې ما دونه ډېر مړي وکړل راځه چې هغه ترسره کړمه که نه. نو په 5 د اپریل 1973 کې
نه وبخښه 28 د اپریل 1983 کې دا راجګیږي. صبح 5 بجې دي او چې د تیاره د مور کټ ته درېږي او هغې ته صرف ګوري نو او ځان سره یو چاقوم راخیستلی دی. نو مور یې داسې لږ راجګېږي، په اړخ باندې اوړي او ده ته وایي چې څه کیسه ده، ساه اخلې که نه اخلې، لکه داسې دغه کوي، پټکه ورباندې کوي چې څه نور وځه ودې ډاره کړلمه، ته په تیاره کې ولاړې. کله چې یو دم ناڅاپه سړی د خوب نه راجګ شي او ته په تیارې یو نفر درته ولاړ تکه تور ډارېږي که نه، نو مور ده ته په غوسه کېږي چې څه وځه د دغه نه. دا بیا هم ورته ګوري، نو بیا یو څو دقیقو دپاره بېرته وځي. چې کله وځي ځي لاندې اشپزخانې ته، بیا لږ سوچ کوي، دغه کوي، نور ایسته راځي، ایسته پاس راخیږي او وایي چې اوس زه باید دا کیسه ختمه کړم. او رخلي خپله مور د ستوني نه نیسي. کله چې مور ورو ورو ساه وځي نو چاقو رخلي په ستوني ورته کېږدي او سر یې ورنه ایسته کوي، غوڅوي. سر چې ورنه کله غوڅ کړي نور مرۍ هم ورنه راغوڅوي او نور سمه ډېرې په چاقوګانو باندې وهي او بیا ورته وایي چې تای لاسه لکه ما ژوند داسې خرابه شولو، تای لاسه زه داسې شولمه. نور رخلي سم خوشحاله چې مور مې مړه کړله رخلي، او بس ایسته یې په کمین چې دی که نه، هغه د هغې داسې وړوکی دیوالګۍ په هغې باندې کېږدي، هغې باندې کېږدي او نور رخلي هغه نښه چې ولي دلته ورته دارت وایي، داسې نښه غوندې فایلونه دي ستنې غوندې، هغې باندې غواړي مور په مخ باندې نښه جنګي وکړي، هغې په نښو باندې ولي. هغه چې کله ولي نور یې راواخلي، ژبه ورنه غوڅه کړي او دا مرۍ غوڅه کړي، ځکه ده به یې وروسته په انټرویو کې وویلی وی چې د دې ژبه او د دې دا مرۍ چې دې نه دا اواز راوتلو دا تر ټولو دردونکي وو، دې دواړو یې ما ټول ژوند خرابه کړلو. او دا دواړه شیان رخلي په امریکا کې داسې ده دستشویي کې چې هغلته داسې وړه چټلي چې اچوي، هغه لکه داسې ماشین غوندې هغه بیخي وړوکی وړوکی کوي، لکه بیخي په کانال لاندې دغه کې ځي دا چټلي. نو ده دا ژبه او دا مرۍ دی هډوکي داسې دغه سره یې راواخیستل خو خیر څه سره په دې دغه کې غوښتل ورننه باسي، خو هغه ډېر غټ و که نه، نه ننوتل په دې وړکي خوڅه کې نه ننوتل نه شو دغه کېدلی. نور او ایسته ورنه راښکته کېږي هره پیره. نو دا به نور هم خوشحالېږي، دا وایي چې د مور ژبه مې او د هغې مرۍ دونه ناولې وه چې حتی هغه چټلي هم دا نه قبلوله چې مایده مایده یې کړي او ایسته چټلۍ سره چټلي شي، نو حتی هغې هم نه قبلوله. نو ځکه دا نور هم دغه کېږي. نور یو وخت کې شروع کوي چې د خپل مور سر باندې دا جنسي تیری کوي که نه، او سم دې شي ته دا سم خوشحاله وي. نور مور هم رخلي تکه تکه کي دغه یې کي. په سبا باندې چې کوم دی، سبا له جمعې ورځ ده، د دوی یو مذهبي فیسټ دی یا مذهبي جشن دی. نو هغې وخت کې د دې د مور یوه کلکه ملګرې ده، هغه دوی سیلی هیلټ ورته وایي، هغه راځي د دوی کور ته او غواړي چې د دوی کور ته راشي، او لکه دې مور مخکې نه هغه را دعوت کړې وه چې راشي. نو چې ګوري مور خو مړه ده، مور خو ده مړه کړې ده او مړه یې ولیدلو، مړی لا نه دی لیدلی، خو هغه راننوځي که نه، هغه غواړي راننوځي ځکه هغه وایي چې والا مذهبي فیسټ دی که نه، اوس ته ځان ټاک دی. نو ماړۍ تیاره ده، دغه تیاره ده. نو دا اوس وایي چې او د مور ملګرې خو مې چې راشي هغه خو به پوښتنه کوي چې تا مور دې مړه کړله، تا مور چی شوله، پوښتنې به کوي. نو راځه دې لپاره چې هغه پوښتنې ونه کړي، راځه مور ملګرې به مې مړه کړمه. چې څنګه دروازه را خلاصوي، بس دا ورباندې ایسته چاقو وار کوي او رخلي دې نه هم سر غوڅوي او مړه کوي. نو کله چې دا مړه کړي او
هر څه لکه په وینو لړلي پراته وي دغه یي که نه کور همداسې نور هېڅ شی نور نه جمع کړي نه دغه کړي دې نه هم سر غوڅ کړي او همداسې ورخطا کړي او نور سم خوشحاله شي نور موټر کې کښېني اول لاړ شي وګرځي راوګرځي بیا وایي چې ښه اوس څه وکړمه اچانه مې چې تر ټولو ډېر نفرت ډېره کرکه لرله هغه زما مور وه مور مې مړه کړله اوس نور به څه شی وکړم نور خو زه ژوند کې هېڅ مقصد نه لرم ښه څه وکړمه هغه کیسه هم ختمه شوله نور ایسته ځي یو غرفې ته ځي او هلته زنګ وهي پولیسو ته وایي چې ما داسې خپله مور مړه کړه او دا تاسو چې کوم نفر پسې ګرځئ چې دونه ډېرې محصلین یې مړې کړي دي هغه زه یمه نو دغه ورته وایي پولیس ورته وایي چې بیک اډ راځه نیشه ده هغوی فکر کوي والا دا نیشه ده نیشه ده او په نیشه کې ورته زنګ راوهلی ورته وایي چې ښځه مړه خیر ده اوس د نیشه دغه شوله نیشه چې د ختمه شوله راځه بېرته رسم شه سبا له به بیا په ارامه باندې خبرې وکړو دا ورته وایي چې نه ما مړه کړي دي او ما مور مې مړه کړې ده او د مور ملګرې مې مړه کړې ده او که باور نه کوئ لاړ شئ ویې ګورئ کور ته زه فکر کوم هغه نورې ښځې سرونه چې دي هغه یې خو خپل باغچې کې دې خبرې ته زه وروسته رسمه چې هغه به وروسته دغه کو نو پولیس راځي او ګوري چې ښه اوس پولیس او دې باندې خو هېڅ باور نه کوي اوله کې چې دا ټلیفون کله بند کړي نو به پولیس هغه نوي چې دوی سره یې کار شروع کړی د ځوانکیانې هغوی له ورته وایي چې څه مړه دا اوس دونه شله دی چې ما مړه کړي لاړ شئ د بیک اډ کور ته لاړ شئ ویې ګورئ دونه ضرور خبره نه ده خو لاړ شي مقصد موږ اوس مجبوره یو چې لاړ شو ځکه هغه زنګ راوهلی دی نو دغه ځوانکی یو پابلو هغه ځي کله چې د بیک اډ کور ته ننوځي د مور کور ته چې ګوري چې څنګه دا دروازه خلاصوي داسې یو رقم بوی تر سږمو کېږي هغه چې بوی تر سږمو شي نو پوهېږي چې والا دا خو نورمال د چټلۍ یا د یو شي بوی نه ده داسې دی لکه غوښه یا یو شی چې خرابه شوي چې ګوري چې هغه د په څنګه چې هغه د مور ملګري سیلي دروازه یې ورته خلاصه کړې وه هغه یې مړه کړې وه دغه پرته ده او وینه وچه شوې ده او دغه شوي دي او هلته بیا ورسره یو ورقه غوندې لیکلې ده چې وبخه ما ډېره زه پوهېږم چې ما ډېره دلته چټلي مې جوړه کړې ده لکه قصاب خانه ده دا ځای بیخي او ما وخت نه لرلو چې دا شیونه جمع کړم او دا وینې پاکې کړم نو دې دپاره بخښنه غواړم صرف د دې شي لپاره پاس یې هغوی ځي هلته چې مور ګوري هغه د مور سر ګوري هغې باندې خو چې هغه دارت فایله باندې که نه هغه نښه ویشتنه چې په کړې وه په چاقوګانو یې چې ویلې وه د مور ژبه یو ځای کې پرته ده دغه بل ځای کې هغه ځوانکی پولیس زنګ وهي چې راشئ دلته بیخي بد دغه دی هغه چې کومې کیسې کړې وې هغه ټولې د رښتیا دي نو اوس راځو هغې کیسې ته چې تا وویلې چې د هغه سرونه د ده خاص د دې سرونو سره به یې ډېره زیاته علاقه وه دغه سرونه هر پیره هغې سرونو باندې د جنسي تېری هم کولو که نه سرونه یې راخیستي وو ټول دوی خپله باغچه کې د مور کوټی وه د مورې خوب کوټی وه او لاندې پاس د ده د خوب کوټه وه او دلته ټول د دا سرونه ښخ کړي وو او ده به د هغې سرونو سره کیسې هم کولې نو بیا یې انټرویو کې ورنه پوښتنه وکړله چې ویلې دې داسې کول هغه ویل چې ما مور به هره پیره ماله وی چې ته لکه د هېڅ شي لایق هم نه یې تا سره ولاکه یو جلکۍ وګرځېږي تا سره یو جلکۍ به کله مینه ونه کړي دغه به نه شي دا داسې و لکه مور له مې چې زه وښیم چې وګوره دونه ډېرې جلکیانې د ما سره دي که نه دونه ډېرې زه هره پیره لرم او دا ټولې د ما دي زه ورسره خبرې کوم زه ورسره کیسې کوم نو دا لکه داسې دا مریضي ده تکلیف دی که نه د خپل دغه له دا ښایدلو خپلې مور له یو وخت کې هغه اول دا چې کله وړوکی وي که نه داسې 14 کالو وي نو دا خپلې خور ته راځي دغه یو وړوکې کیسه د هغې وخت به وکړم او خپلې خور ته وایي چې ایما معلمه خوښېږي مشره خور یې سوزین نومېږي او هغه هم دې باندې داسې ډېر ریشخند وایي هره پیره داسې جدي نه نیسي خود کوي که نه چې خپل مور یې داسې ورته زده کړی نو مور د خپلې خور ته وایي چې ایما معلمه خوښېږي نو خور یې ورته وایي چې ها لاړ شه که نه مچې ورنه واخله نو خور وایي چې دا به اوس لاړ شي رښتیا به ورنه مچې واخلي او معلمه به یې د ټولو مخکې دا نور هم بې عزته کړي په غوسه به شي ورته نو دا ورته خپلې خور ته ځیر ځیر ګوري او ورته وایي چې مچې ورنه اخلمه خو هغې دپاره دا باید مړه شي چې کله دا مړه کله چې
دا جلکیانې د ښځې د هر څوک چې کله مړي دې نه زه خوند اخلم، بیا هغه ایما کېږي چې ژوندی ایما نه کېږي. پولیس ورنه پوښتنه کوي چې تا ویلې یو نورماله رابطه جوړه نه کړله، یو نورماله ښځه دې ویلې را پیدا نه کړله، ویلې دونه ښځې دې مړې کړلې، ته خو ډېر زیات هوښیاره یې دغه یې. وایي یو ښځه مې چې را پیدا کړې وې هغې سره به مې څه خبرې کړې وې، داسې به مې ورته ویلې وې چې ما په 15 کلنۍ کې خپل نیا او نیکه مړه کړل، داسې مې ورته ویلې وې چې زه په د لیونیانو په د رواني مریضانو په شفاخانه کې وم، یا داسې مې ورته ویلې وې چې ما باندې ټول ریشخند وایي، څه شی به مې ورته ویلې وې. نو دې دپاره ما له دا سوچ هر پیره راځي چې کله دا جلکیانې یا دا ښځې چې کله مړې وي بیا د پوره د ما دي، هغې نه مخکې ایمان نشي کېدلی، هغې نه مخکې کېدلی شي ایمان نه لاړې شي. یا سره که مور یې چې هله پره ورته ویلو. خو هغه پیشو چې د مړه کړله، دویمه پیشو 14 کلنۍ کې، هغې وایي دا مې ځکه په هغه برچه باندې سر ورنه غوڅ کړو، ځکه هغې هر وخت کې ما سره پیشو مینه کوله، خو یو وخت کې مې ولیدل چې هغه ما سره نور دونه ډېره مینه نه کوي، ما د خویندو سره مینه کوي، نو ځکه مې هغې نه سر غوڅ کړلو، ځکه هغه نور ایما نه وه چې کله مړه شوله هغه ایما شوله. لکه د مړو سره مینه دا هم یو مریضي ده، نیکروفیلي چې ورته وایي که نه، دا داسې یو مریضي ده چې هغې کې خلک انسان د مړي سره مینه لري، د مړي وجود یې خوښېږي. موږ اوس دا شی سر نه سوچ ته نشو راوستلی، ځکه دغه خدای هم د دې شیانو نه وساتي که نه. او څوک چې دا مریضي لري ده اوس دا مریضي لرله چې د مړي وجود یې خوښېدلو، د مړي لاسونه سر به یې چې ورنه غوڅ کړلو، د هر څه د ډېر زیات خوښېدل. نو بیا محکمه روانېږي، پولیس دا نیسي، او دا تر اوسه پورې د بل یو مجرم باره کې دونه ډېرې کیسې نشته دی لکه څونه چې د باره کې، ځکه ده د حد نه ډېر، دا خو د حد نه ډېر هوښیاره و، ده د حد نه ډېرې کیسې خپل ځان باره کې کولې، او هر څه یې ډېر ټکی په ټکی ویلې چې څه رقم څه شی شوی و. یا چې مایند هنټر وګوري هغې کې هم داسې کوي که نه، سم ډېرې کیسې کوي، وایي چې داسې مې مړه کړله، مور سره مې دا وکړلو، داسې مې وکړلو، هغه سرونه مې چې ټول غوڅ کړلو، ټول بخچې کې مې چې اچولي وو ټول مخونه د مامور کټکۍ له کتل، زه داسې مخ مې داسې تاو کړلو چې مامور له کتل، سم ډېر کیسې کوي. زه فکر کوم دې باندې ډېر مشهور شوی و. او محکمه اوس د باندې محکمه وشوله، لکه نور کیسونه نورې محکمې په کلونو کلونو دوام کوي، میاشتو میاشتو دوام کوي، د محکمه صرف 3 هفتو کې خلاصه شوله. یا خود به تنها 3 هفتو کې خلاصېدله، هغه خو ټولې کیسې خپله وکړه. ځکه د باندې 8 جرمه ثابته شول که نه، چې د مړه کړي دي او دغه کړي دي. نو د نه پوښتنه وشوله، اوله کې دا د دغه ته امریکا کې خو د محکمې سیستم داسې دی چې هلته یو قاضي ناست وي او څو دانې هغه کې شپږونه څو دانې چې هغه 12 دانې دي که نه، 12 نفره داسې ناست دي چې هغه مجرم او د دې بېګناه نفر د دواړو کیسې اوري او ګوري چې دا مجرم دی که نه دی که نه، لکه د دواړو خواو وکیلانو کیسې او شیان اوري، او اخره کې بیا هغوی فیصله کوي که نه چې څه شی وشي. نو دا دغه ته مخ رااړوي، د 12 نفرو ته مخ رااړوي چې ما په وجود کې 2 نفره دي. یو نفر باره پرې راته وایي چې راځه دا جلکۍ مړه که او دې نه خوند واخله، دا داسې ده لکه تا یې مور غوندې، تا مور هم دلته کار کوي، تا مور یې تا ژوند خرابه کړی دی، او راځه مړه یې که دغه یې که. او هغه بل نفر مې چې ما په مغزو کې و، ما په روان کې و، هغه به بیا سم خفه و، هغه به سم ژړل به چې کله به دا نفر مړ کړلو، دا جلکۍ به یې مړه کړله یا هر څوک چې مړ کړو، هغه به سم خفه و، هغه به بیا شراب څښل، هغه به بیا نشه کوله او کوشش به کوو چې دا یې د یاده وځي. لکه داسې هغه یو وجود دا یو روان سره مې داسې انساني فکر و، او بل به سم خوشحاله و. تم دې خبرې کې باور هغوی مې ویلې چې زه بړه دا چل دې په پلار باندې دې دا چل وکړه، موږ باندې دا چلونه نشي کولی، لکه ته 100% ته غلطي لرې، ته قاتل یې او ته قصداً دې کړی دی، او ته هوښیار یې، داسې نه ده چې ته کومه مریضي لرې دغه لرې. ښه چې بیا دنده شوې بیا ورته خندلي، بیا ورنه دغه پوښتنه کړې چې څه رقم سزا غواړې؟ وایي زه غواړم داسې سزا غواړم چې ما په تاسو په هغه چوکۍ باندې کښېنئ، د وړکتوب کې م دا لوبه کوله که نه،
برقي چوکۍ باندې مې کېنوئ او ما داسې ورو ورو مړ کړئ چې ما وجود سم لړزېږي ورکې. دا سړی خو ستر لیونی دی. بیخي ډېر څه شوي؟ ځکه هغه په وړکېتوب کې به د خپلو خویندو سره داسې دا لوبه کولې چې زه به په چوکۍ کې کېنم او تاسو به یو داسې توکمه به ووایئ او هغه توکمه به تاسو ورو ورو وایئ او زما وجود به ورو ورو لړزېږي چې زه اوس مړ شولم. نو د قاضي نه دا تقاضا کړې وه چې ما له دغسې مرګ دغه کوي. بیا هغه 12 نفره چې په محکمه کې کیني هغوی ویلې چې دا صرف دې لپاره چې دا د نه خوند اخلي ځکه دا د ځان نه دا سزا خوښه کړې ده. خو په هغې وختونو کې په هغې وختونو کې د 1922 نه تر 1980 په دغې ایالت کې د مرګ سزا نه اورېدل کېدله او د ده محکمه په 1983 کې وه که نه. نو ځکه دته د مرګ سزا دا تر اوسه پورې ژوندی ده، ځکه دته د مرګ سزا ویر نه کړلی شوله. نو دا تر اوسه پورې بیا دته عمري قید ویر کول شولو. نو ده په 2013 کې 2004 کې د عریضه یې کړې وه بعضې دفترونو ته چې ما ډېره خوشي کې زه ډېر ښه سړی یم، ښه د پولیسو سره همکاري کوم، دغه کوم که ما په وخت باندې راخوشي کړي. لکه بعضې وخت که نه بعضې مجرمین چې ډېر سخت جرمونه یې نه وي کړي هغوی خو چې ډېر ښه چلند کوي، همکاري کوي د پولیسو سره، دغه یې ښیي که نه په وخت یې راخوشي کوي. نو ده دا عریضه کړې وې، دواړه ځله یې عریضې دغه شوې وې، رد شوې وې، نه یې راخوشي کوي. دا وه د موږ کیسه خلکانو، خدای دې وکړي چې خوښ هم شي. یا خوښ هم نه شي. مونږ لا څه څه پکې وایې ته؟ دې کې زه څه ووایم نه پوهېږم، ځکه دا بیخي غټ ډسکشن ده. دغه قسمت هم چې وګورې د ماینډ هنټر کې هغې کې نه تنه هغه یو بل سړی هم ده، هغه پکې هغه هم یو بل څوک مړ کوي یا یو زړه ښځه مړ کوي او یو سین ښکاره کوي چې هغه خپل مور کرڅي او مور یې داسې بېزته کوي او هغه ویلي زما مور زما ټول ژوند مې بېزته کوي، داسې غوسه مې راځي خو خپل مور ته مې د رسپیکټ نه هېڅ شی هم نشم ویلی او دا داسې بد یې راځي. دونه ډېر خلک بل نفر باندې دونه ډېر خپل تاو او غوسه ورباندې وباسي او هره بیره بېزته کوي خو خپله سم کمزوری دي داسې نفر چې بل څوک باندې داسې شی چې بل چا باندې کوي که نه. اوس لکه فکر وکړه ډېری وخت اوس ده ته دا په ماشومانو کې هم سړی ډېر وخت لیدلی شي، که واړه ماشومان وي که نه هغې له غټ اوس مور و پلار خپل یو اولاد ته په غوسه شي، هغه اولاد راجګېږي خپل خویندو ورونو ته هماغسې غوسه کوي ځکه خپل مور و پلار له هېڅ شی هم نشي ویلی خو خپل خویندو ورونو نه دا ټول لکه که مور یې ورباندې وار کړی هغه غوسه خو مور له خو بېرته وار نشي ویر کولی چې کله خور یا وړوکی ورور یو خبره وکړه ټس هغه نه وار تېروي که نه هغه له سمه څپړه ویر کوي ځکه هغه یې ده نه کمزوری وي که نه او هغه خو خور یا ورور چې هغه بې راجګېږي د هغه نه چې کوم کمزوری وړکی هغه نه وار تېروي او بل مشر ورور ته خو هېڅ هم نشي ویلی څوک. نو دا هم دغسې سلسله ده. نو دا خپله دغه ډېر مجرمین لکه اوس څنګه چې سلما ګل یې وویلې ماینډ هنټر چې کله تاسو وګورئ موږ د هغې څوک چې نټفلکس نه لري موږ د هغې مجرمینو ډېرې کیسې به دلته وکړو. نو هغې کې هر یو رښتیا خپل مور یا پلار نه د حد نه ډېر بد وړي، هغه ورباندې د حد نه ډېر داسې رواني مریضي ورته چا خبره پیدا کړي خو بیا هم وایي چې مور نه مې داسې بد راځي او مور ته څه نشم ویلی لکه یا د احترام نه یا دغه نه مور ته څه نشم ویلی او زه مې مور دې شیونو ته مجبوره کړم یا مې پلار دې شیونو ته مجبوره کړم چې زه اوس قاتل شولم. لکه همدغسې اډ کیمپر که نه لکه د مور ژبه یې راوباسله وایي غوڅه یې کړه ورنه مرۍ غلی یې کړه چې نور دې غلی شي ځکه دونه ډېر خلک بل چا باندې داسې دونه ډېر زور وباسي داسې مې سم بد یې راځي. لکه دا یو ټکی دی، یو مهم ټکی دی که نه لکه دا بهرني حالات دا کوم حالات چې موږ محیط ماحول د حد نه ډېر تاثیر کوي که نه. یو ماشوم څه رقم کورنۍ کې غټېږي اوس د وړکینتوب نه صرف همدغه شی لیدلی و چې خلک ورباندې رشخند ووایي بېزته کړي هېڅ شی هم نشي کولی او دا اعتماد په نفس د حد نه ډېر خرابوي که نه. نو ده حتی دا شی ورته پیدا شو ده ووایي چې که ما سره کومه جلکۍ ملګرتیا کوي یا دغه کوي نو هغه جلکۍ هغه نفر باید مړ وي چې ما شي ما قبضه ورباندې ترلاسه شي. نو دا شی ډېر دغه کې که نه چې محیط ماحول
انسان د بعضې شیونو ته دغه کوي که نه. دا اوس څنګه سلما ګل وویل دا بخښنه نه ده د کوم کارونو دپاره ده چې کړي دي که نه، خو بیا هم باید ووایو د نظر نه یې ونه غورځوو چې دا ډېر زیات تاثیر کوي په خلکو باندې. تاثیر کوي او دا د افغانانو کې دا اوس یو غټ فرق دی چې جرمنیان سره کم خبرې کوي او افغانان سره کم خبرې کوي. د افغانانو ژبه داسې موبینګ ژبه ده، هر شي کې یو بل څوک بیزته کوي. یو خبره چې وباسي هغه ټوله بیزتي ده د بل نفر پاره. سمې داسې سویټ خبرې کمې دي پکې که نه، مینه ناکه خبرې مینه ناکې خبرې نشته. څوک چې ماړۍ پخه کړي به بل څوک ورته بیزه مړه دا ریشه پخ کړی دی، هسې چټي دی، مایګه نشته، دا نشته، هسې بیزتي کوي. چې اوس دې ته ووایې اوی څونه خوند یې راکړلو، مننه چې دغه که نه هغه 6 ساعته شپزخانې کې ولاړې وې ماړۍ دې پخ کړې ده، دې نه مننه درته غواړم ځکه د ما جرمني خبرې ملګري داسې کور کې خبرې کوي. مور او پلار چې یا مور چې ماړۍ پخوي ټول کیني او اوله ورته وایي مننه چې دغه ماړۍ دې موږ نه پخه کړله او موږ کې بیا سمه ډېره بیزتي موږ هم باید خپله لږ کوشش وکړو چې بل نفر سره خبرې غواړې وکړو او کوو. و دا ما یو خپل زوی سره یا لور سره خبرې وکړي. ماشوم له اوس موږ عرب راویو داسې سپیه یا داسې پښتو کې یا غوا بچیه، سپي بچیه یا او بل وطن کې چې غټ شوی بیا خلک اوس جرمني کې چې غټ شوی او دا ماشوم خو دې باندې نه پوهېږي چې پښتو ژبه کوم ځای نه راغلې ده او ولې موږ دلته فهمي کې داسې خبرې کوو. ماله به افغانان ماشومان څو پېر ورته ویلو، ماله ویلې پلار مې وایي چې زه یو غوا بچی یم. دا خو بده خبره ده د جرمني کې. ویلې به ماله پلار داسې بده خبرې کوي، زه بد یم. به زه ورته وایم نه بد نه یې، دا د افغانانو ټوکې نه دي خو هسې چټي خبرې دي. پوه شولې د ما خبره باندې؟ و دا خبره د بیخي خلکانو تاسو هم پوه شولې د ما خبره باندې؟ 100% پوه شوي دي. دا د ډېره ښه خبره وکړله ځکه چې دا موږ سره ما یو وخت کې یو کتاب کې ځکه دې باره کې ما اوس لږ سوچ هم وکړلو. یو وخت کې مې یو کتاب کې ویلي وو کله چې یو څوک دغه حالت دغه شی چې کوي که نه چې اوس فکر وکړه تا یو شی پوخ کړلو او زه درته وایم چې ای زه مړه دا که د مالګه دی یا کمه ده یا د دا شی دی یا د دونه ښه نه دی پخ کړی یا دا دی هغه دی که نه. دې په ځای چې زه تاله خو یو خو صفت درته نه کوم لکه ایتا په بیزتۍ کې ماله انډایرکټ خوند راځي که نه. زه خپل ځان لږ تا باندې جګ احساسوم چې یعنې زه تاله دا دغه ډېر کوم چې تا دا شی ښه پخ کړی که بد دې پخ کړی دی. نو ایتا صفت خو زه بالکل نه غواړم وکړم، خو زه تا نه لږ ځان جګ احساسوم یا حسابوم چې ته ویلې دې دا شی داسې دغه کړی دی که نه. خو دا دونه ښه شی نه دی، دا باید رښتیا هم دې شي ته باید پام وکړو که نه. ټول که ښځې وي که سړي وي هر څوک چې وي که نه دې شیانو ته باید دغه وکړو. او بل دغه د جرمنانو خبره چې دې وکړه چې موږ افغانانو داسې ډایرکټ ژبه هم ده یا داسې لکه ډایرکټ نه ده، دا مینه پکې نشته، بېزتي پکې ده، مینه پکې دونه نشته دی که نه، بې مینه ده لږه. مینه پکې شته دی خو موږ ورباندې کېدلی شو دونه داسې راغټ شوي یو چې کېدلی شي دونه په مینه باندې یو بل سره نه کوو، داسې ډېر مننه او جار او قربان او دا شیونه نه کوو چې تا راته دونه زحمت دا چې یو څوک درته پښتو ژبه کې وکړه ته به وایې هغه مې غولی اوس. و آفرین ما اوس دا کیسه کوله چې ما پاره بیخي داسې پښتو کې خو نه پېژنم، صحیح ده مېلمانه چې درکره راشي هغوی خو لږې لږې مننې کوي. خو دلته جرمنانو سره مې دا دغه کړې وه چې ما یو ملګرې هغې ته ماړۍ پخه کړله او هغه ما سره لکه په ځمکه باندې کېناسته. ما چپلي کباب پخ کړی و دغه مې پخ کړی و، هغې ما سره په ځمکه کېناستله او هغې چې هره کپله کوله که نه هغه نورماله چکني او چپلي کباب و، هره کپله چې کوله هغې داسې مننه کوله، داسې خوشحاله وه، داسې سترګو یې سمه رڼا کوله او وایي چې او ته ډېر زیات وبخه دونه زحمت دې راته تېر کړو، تا یې ما پاره دونه زحمت تېر کړو، ته یې ما پاره ټوله ورځ اشپزخانه کې ولاړ. ما وایي زه مړه دا چې ورباندې وشو مغزه دې ټیک دی. ما یې که دې له زه داسې سمه افغاني نوره ماړېګانې وریژې دغه پخوم دا به راته زوف پته د خوشحالۍ نه. نو ماله داسې دې په ځای چې اوس هغه مننه زه واخلم که نه او ووایم هغه صفت خدای موږ به صفت په اخیستلو رښتیا مې یو شی سم مې پوه کړله و هغې صفت په اخیستلو باندې چا خبره نه پوهېږو که نه ځکه نه دې دغه کړي. نو چې دې په ځای ورته وایم چې ها هیله کوم د زړه کومه مې درته پاخه کړه ښه صحیح ده لږ
سرسري مې ورته دغه وویلې خو هغه صفت کې مې خپل ځان سره داسې لږ سړی داسې خجالت وغوندې شي چې دا څونه ډېر صفت کوي بس دی څونه ډېره مننه کوي څونه ډېر تشکري کوي لکه ګزاره کوه دونه شی نه دی وړوکی شی مې درته پخ کړی دی خو اصلي دا یې نورو خلکو لپاره نور د هغوی لپاره سم غټ شی دی چې که هغوی دپاره دغه د تا وخت چې ته دونه وخت د تا یو چای پاره ونیولو ته دا شی ورته پخوې یا دغه کوې خو موږ دا شی نه وینو په هغې کې که نه موږ داسې وایو چې والله باید راته پوخ کړي دا تا وظیفه ده چې اشپزخانه کې باید ودرېږې ماله ماړۍ پخه کړې مجبوره یې راته پخه کړې مجبوره یې چې ښځه یې یا که ماشوم یې کاسې جمع کړي او ټول ویسې هلته یې ومینځئ زه کور سړی یم یا دا یم یا هغه یم خو دې شکل کې باید هغه انساني شکل ته یې وګورو او تاسو سړیان که موږ کیسې هر چېرته اورئ یا ښځې اورئ یو بل ته صرف احترام په هغه باندې 2 دقیقې سوچ وکوئ چې که ما دا کار کړی وی نو او چا راته داسې نظر راکړی وی بیا به مې څه ورته وي مړه دا ورته مه وایه دا اوس چې دا خبره یو چا له وکړله او بیا وایي د مینې او سلما پډکاسټ کې مې دا خبره واورله چې یو بل چا ته مننه وایي بیا د مونږ پډکاسټ هم څوک نه اوري مه وایئ بلکل مه وایئ افغانان خو دا نه زده کوي زه مړه بلکل مه کوئ مه کوئ هېڅ شی ونه کوئ هغه به وایي تا باندې څه شوي دي کم عقله دا خو باید ټول افغانستان باید دا بدل کړي نه تنها یو نفر د موږ سلما ګلې د موږ کیسه به ټول واوري که نه اخر کې چې دا خبرې وکړو زه مړه وې دوی چې اوته باندې لګیا دی خوا که ایسته که نور ویل اشپزخانې کې نه دي او ماړۍ نه پخوي یو چا راته لیکلي مو که نه چې ځئ لاړ شي خپله اشپزخانه هم سنبال کړي پخلی وکړئ که هغه نفر ته به یې ووایم چې موږ په کار هم نه ده موږ اشپزخانې پاکې هم دي هغه بل نه هغه له ما ورته ویلم چې د موږ بل څه امر خدمت لرئ بل څه درته څه شی وکړو تا په خبره باندې پښې دې درته زور کړو لاسونه دې مچې کړو بس دا یې موږ کیسه ایډ کیمپر کیسه مو کړله دا لږه سخته کیسه وه خو بس سخته یې دې ما لکه ډېر غوڅول او چاقوګان لکه پکې ډېر کار شوي وو یا هغه بیخي مور باندې څه کړي دي با هغه ځکه ټول کرکه او نفرت هر څه په مور باندې کړو ځکه چې بیا باندې راوتلی او هغه وی چې داسې ومه چې بیخي لکه داسې سپک ومه داسې خالي پالي ومه ما وی چې هغه چا نه مې چې د حد نه ډېر نفرت کول هغه نفر بیخي نشته د هغې نفرت د لاسه ما دونه ډېر خلک مړه کړل ځکه د خپله نیا مړه کړله د وی چې هغه د هغه مې د مور غوندې ده هغې د ما نیکه بد رڅي نیکه سره مې ظلم کوي د دغه محصلینې مړې کړې ځکه هغه ټولې محصلینې وې مور سره په پوهنتون کې کار کولو لکه په پوهنتون کې وې نو د وی چې هغه مې ټول مړه کړله مور ملګرې مې مړه کړله نو اوس مې وی چې اوس خو هېڅ شی نور ژوند کې خو هېڅ مقصد نه لرم څه چې پولیسو ته زنګ ووایم پولیسو ته مې ځان حواله کړم فکر کوم چې هغه خپله د نور کار یې غوښتلو وکړي یا نور خلک نور مړ کړي پولیس دونه زر هغه نه پیدا کول ځکه هغه فکر کوم دغه خلک چې مړ کولو ډېر هوښیاره ورته وایي یا ډېر سمارټ کولو هغه ټول شیان یې ایسته کولو هر شی پاکولو ځکه هغه خو ډېر زده کړي هغه پولیس سره چې کیسې کول او هغه شیان چې ولوستلي وو لیزن کولی وو هغه ولوستلي وو ډېر زده کړل چې څه رقم یو څوک without Spuren بغیر د دې نه چې نښه نښانې معلومې شي بغیر د دې نه چې شی راوځي او مړې کړي دې د لاسه دا هم نه نیول شو که نه هغه کورسونه او انټرویو کې څه رقم ځواب ورکوي چې کله تا پولیس ونیسي کله تا دغه ونیسي څه رقم ځواب ورکوي څه رقم خبرې ورسره کوي څه رقم ته د خپل هغه د ځای د جرم ځای د څه رقم پاکوي که نه دا ټول د خو مخکې نه لوستلو هغه وروسته چې پولیسو ته چې څنګه وویلې پولیسو سره چې ملګرتیا وه هغه ټول شیان دته پولیسو دغه کول که نه او د حتی د هغه پولیسو سره دې باره کې کیسې هم کولې چې دا محصلین څوک مړې کوي دا څه رقم ته دی دا به څوک وي دا به څوک څه رقم ته به وي د هغه سره دا خبرې هم کولې هغوی به پولیسو به ورته خپل راپور هم ورکولو چې اوس موږ دغه ځای ته رسېدلي یو دا شی مو کړلو دا شی مو لکه ډېر محرم رازونه ورته پولیسو افشا کول ځکه دا پیدلو چې څه شی وکړي څه شی ونه کړي ځکه نیول شوی هم نه و تر دې وخته پورې نو دا کیسه وه خدای دې وکړي خوښ هم شي تر خدای پاماني به وکړو که نه سلما ګل هی ولې نه که زړه دې نه کېږي ته کولی شو بله کیسه مو کې نه بس ده بالکل بس ده
موږ دواړو کې موږ دوه نفره وجود کې دي. کله زه موږ به آوازونه دي چې بل خکانه رقم زه به اوس بس سټاپ کړم چې دا خبره دا ښځه دې ما اعصاب نور خراب نه کړي. بای لیونۍ شوله، حمله بای. ورباندې بیا راغله.